په ټولنه کې تر ټولو خطرناک اخلاقي مشکل نن سبا څه شی دی استاد؟ اوس وختونو کې بالکل به د انسان خرابېږي، بد اخلاقه کېږي، ځان ضایع کوي، خپل قوت ضایع کوي، نور خلک په ده باندې نه پوهېږي، نور خلک حیران پاتې چې ولې په ده باندې څه چل کېږي. هغه حقیقت چې خلک یې نه مني خو باید وی مني. ستا په فکر هغه څه دی؟ په ژوند کې تر ټولو داسې سخت وخت در باندې راغلی او بیا هغه په کومه طریقه دې ترې ځان وباسلی دی؟ امید او حوصله. په دنیا کې چې ژوند کوئ نو مظلومه ژوند مه کوئ، ظالم ژوند هم مه کوئ، مظلوم هم مه کوئ. همیشه دپاره کوشش کوئ چې په دنیا کې زړورتیا احساس ولرئ. کله یې داسې احساس کړی دی او نتیجه دې په سترګو لیدلې چې تا دعا کړي او وروسته دې کتلی چې دعا مې قبوله شوي؟ د قسمت او د کوښښ ترمنځ هغه توازن یا بیلانس څنګه ساتئ؟ ګوره قسمت یا تقدیر ماته نه دی معلوم چې زما په تقدیر کې څه لیکلی شوي دي. بالکل. ځوانانو لپاره ستاسو مشوره وي چې کوم کتابونه باید ولولي؟ مرګ نه ویرېږي؟ مرګ نه. که نن دې د ژوند وروستۍ ورځ وي، هغه کوم کار دی چې ته باید هغه ترسره کړي؟ السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو الله دې وکړي روغ جوړ تکړه تازه به یاستئ. لله الحمد. د خوشحالۍ ځای دا دی، نن داسې یو شخص مو راوستی دلته راسره میلمه دی، نو لله الحمد نن استاد راته مخامخ ناست دی او د خوشحالۍ ځای دی. هغه د سریزې نه څخه تېرېږو، ډایرکټ راځو استاد ته. استاد په خیر راغلی. ډېره مننه. هرکلی درته وایو او بیا هم بخښنه غواړو چې ستاسو دا قیمتي وخت موږ درنه دلته لږ نیسو. نو راځو دوستانو ډایرکټ استاد ته. استاد څنګه یې؟ الحمدلله. وختونه په خیر دي؟ سفر په خیر و؟ الله احسانات. او ماشاءالله خوش قسمته په دې موږ خوش قسمته استاد چې دلته برنامه کې راسره یو دویمه مهمه موضوع دا ده چې لله الحمد په داسې یو آب و هوا کې راغلی چې نه یخ دی او نه ګرمي ده. او ښایسته بارانونه دي او هوا موسم بیخي ښکلی او خوندور دی. الله تعالی دې د هېواد دپاره د سوکالۍ او د آبادۍ سبب کړي. استاد زموږ تقریبا 4-5 پوډکاسټه مخته موږ شریک کړي دي، خو د اکثرو ځوانانو خصوصا چې موږ ته کمنټونه کوي یا ځینې د ځوانان یا دوستان چې مخامخ موږ سره ګوري، نو د اکثرو غوښتنه دا وي چې د ځوانانو په مشکلاتو باید خبرې وشي، داسې یو څوک باید راوستلی سي چې هغه د په عامه اصطلاح د ځوانانو نبضونه ورته معلوم وي. خصوصا په افغانستان کې نن سبا حالاتو کې د ځوانانو مشکلاتو ته په کتو باندې ډېر داسې مسایل لازم مخته راځي چې خبرېږو، حتی ټولنیزو رسنیو له لارې چې ځینې ځوانان حتی دې ته اړ شوي چې ځان وژنې وکړي یا مثلا ځان وژنې کړي دي. راځو په دغه مسایلو به لږ سره خبرې وکړو او نور ماشاءالله دوستان ډېر دي، هغې مثلا په ټولنیزو بحثونو کې یا مثلا په مجلسونو کې یا په تلویزیونونو کې بحثونه په دې ډېر شوي دي چې څرنګه تجارت مخته یوسو یا مثلا خفه زړونه څنګه خوشحاله کړو. خو ستا موضوع به اکثره په ځوانانو باندې. استاد راځو افغانستان ته، خصوصا په افغانستان کې د ځوانانو په مشکلاتو خبرې وکړو یا مثلا اکثره ځوانان هغې شکایتونه لري چې مثلا موږ ته زمینې د کار یا مساعدینې یا فرض که د کار زمینه مساعده وي خو دوی ته وخت نه ورکول کېږي. نو دا هغه مسایل دي چې موږ ته په نن بحث کوو د هغې د لارې حل لپاره. اول که تاسو شروع کړو استاد، افغانستان کې ځوانانو مشکلات او مسایل تاسو ته معلوم وي، په هغې به لږ خبرې وکړو بیا به مخته ځو. ډېره زیاته مننه کوم جناب مومن صاحب. تر ټولو اول څنګه چې په افغانستان کې دا تقریبا د تېرو 15 یا 20 کلونو راهیسې امن او ستونزې وي او مسلسل انقلابونه، اول یو انقلاب بیا ورپسې بل انقلاب، نو زموږ دا نسل 2 نسلونه دي او دواړه نسلونه چې دی په سترو انقلابونو سترو ستونزو کې وو. انقلابونه ختمیږي، جنګونه هم ختمیږي، امن راځي. لکه یو لبناني ادیب دی په کال 1914 کې چې کله په لبنان کې لوږه راغله او سختۍ راغلې او هېواد وران شو او انقلابونه راغله دلته، نو په هغه وخت کې یو ادیب خبره وکړله چې دا سړکونه به هم آباد شي، دا چې کوم روغتونونه دي مکتبونه دي دا به هر څه جوړ شي، خو یو شی دی چې هغه په دې خلکو کې پاتې دی او هغه به نسلونه د راروانو نسلونو دپاره به هم ستونزمن وي، راروانو نسلونو به هم د دې حل کولو دپاره
کومه اراده نه ښایي او هغه د بقا کوشش کول خپلو اقدارو باندې، په خپلو اخلاقیاتو باندې، په ښه او بد باندې، په هر څه باندې چې د خپلې بقا ته سوچ وړل چې زه څنګه باقي پاتې شم، زه څنګه د بل نه مخکې شم او بل څه څنګه خراب کړم، زه څنګه چې د خپل ځان اسوده کړم. نور دا فکر انفرادي شي، هر سړی د خپل کور په فکر کې شي، د خپل ځان په فکر کې شي، د خپلې خاورې، د خپلې ځمکې، د خپل وطن، د خپلو روغتونونو، د خپلو شفاخانو یا مکتبونو او د دې فکر انسانانو نه ورو ورو ختم شي. نو چې کله دغه فکر د انسانانو نه ختم شي، په هغه ټولنه کې جوړښت بیا ډېر زیات ستونزمن شي. اوس موږ او تاسې په افغانستان کې وینو د هر افغان په ذهن کې، په زړه کې د افغانستان مینه شته ده چې زه د وطن سره مینه لرم. خو که چېرته تاسې بیا د هر افغان نه دا پوښتنه وکوئ چې ته د دې وطن د مینې دپاره په خپل ژوند کې څه لرې چې د دې وطن مینې اظهار پرې وکړی شي، یعنې دا ثابته کړی شي چې واقعا ته د وطن سره مینه لرې، مینه مې شته او که نه، یا ته څونه زده کړه کې، نو هغه به تا ته داسې ناامیده غوندې جواب درکړي. مینه هر څوک لري، خو د حل لارې خلکو سره بیانوي، ستونزې خلکو ته. همدغه راز یو کار د افغانانو سره دا شوی دی، یا هغه ځایونو کې چې چېرته امن نه وي او ستر انقلابونه تیر شوي او بیا وروسته امن راشي، په هغه ځای کې پایک سنډروم په خلکو کې راشي. پایک سنډروم چې ته وایي، دې ته وایي چې یو تجربه شوې وه، ځینې ساینسپوهانو یو وړوکی غوندې ټب و د اوبو، یو هغه غوندې سطل غوندې و د شیشې، په هغې کې یو غټ ماهی پرېښود او نورې واړه واړه ماهیان پکې پرېښودل. بیا یې دا غټ ماهی او دا واړه واړه ماهیان خپلو کې سره جدا کړل، منځ کې ورته شیشه کېښوستله. نو هر ځلې به چې د غټ ماهي کوشش کوي وړو ماهیانو ته ورشي او دا وخوري، نو هغه شیشې باندې به د سر لګېده، بیا به ورته یو څو ځلې چې ورغی نور نا امیده شو. ساینسپوه دا شیشه بیرته پورته کړله د سطل نه. بیا چې دا شیشه د سطل نه پورته وه، بیا هم دا مایع د نورو وړو مایانو ته نه ورته، ځکه چې هغه په خپل ذهن کې ځان سره دا یو قسم ته فکر جوړ شوی، یقین جوړ شوی و چې نور څه نشي کېدلی. همدغسې زموږ په دې وطن کې هم ډېر ځوانان چې کله د ناخوالي وګوري، خصوصا غربتونه وګوري، ناامیدیانې وګوري، دغه وګوري، نور دی د خپل انرژي، د خپل فکر نه، د چې کوم استعداد دی، د کومه سختۍ چې انسان زغملی شي، د دې ټول نه د لاس پرېمینځي او دی بیا کوشش کوي چې نور همدغه خپل ژوند یوازې په سروایول کې تیر کړي، دونه ژوند تیر کړي چې بس دی په ژوندی پاتې شي، نو نور بیا د خپل آبادۍ دپاره فکر کولی شي، نه د هېواد د آبادۍ دپاره، نه د کمپیټیشن او د مقابلې په غم کې چې زه یو نړیوال سټنډرډ باندې یا یو نړیواله سطحه باندې کچه باندې زه مقابله کولی شم او زه پرمختللی شم. نو دغه ټولې ستونزې چې راجمع شي، نو یو هېواد ذهني لحاظ سره فلج شي. یو انسان بدني لحاظ سره که فلج هم وي، ذهني لحاظ سره فلج نه وي، بیا هم هغه د خپل ذهن باندې دومره کولی شي چې په ټوله دنیا باندې خپل ځان قیمتي کړي او خپل قدر پیدا کړي، خپل هغه حیثیت وساتي. خو چې کله هم یو انسان ذهني فلج شي او د ده دا ټول بدن روغ وي، نو د ده د ټول بدن د روغتیا او د طاقت هم بیا بیکاره، دا بیا هېڅ نه وي. په همدې ترتیب باندې یو قوم هم وي چې کله د قوم ذهن فلج شي، نو هغه که بیا هر څونه هم طاقتور ځوانان ولري او زیات ځوانان ولري او په ډېرو میدانونو کې هغه ډېرې چغې وهي او غټې غټې جلسې کوي او غټې غټې مظاهرې مو کوي او ډېر پورته کړي، خو هغه د نړۍ په مقابلو کې خپل ځان نشي ثابتولی، ځکه د نړۍ کې د ځان ثابتولو دپاره مجموعي یا اجتماعي دماغو ته اړتیا وي. نو ځکه په افغانستان کې یا د افغانستان په څېر هېوادونو کې چې کله بې امني راځي یا ستونزې راځي، نو هلته د ځوانانو دغسې یو کیفیت رامنځته کېږي. استاد د دې حل لاره څه ده؟ مثلا داسې مشکلات که په یو هېواد کې، خصوصا فرض که زموږ په وطن کې موږ یې وینو، دا تاسو څنګه تشریح کړه چې دلته اکثره د ځوانانو مثلا هغه لري، هغه جذبه د کار کولو یا جذبه د خدمت په زړه کې، ولې اظهار ورته هغه زمینه د اظهار یا نه مساعد کېږي، یا مثلا دی کې خپل هغه انرژي نشته چې هغه خپل د مینې اظهار وکړي، یا مثلا یو څوک استعداد لري چې یو ځای کې کار وکړي خو دته زمینه نه مساعد کېږي، یا مثلا یو څوک جذبه د کار لري خو هغه توان نه لري چې هغه اظهار وکړي چې زه دا کار کوی سم یا ما کې دا انرژي او طاقت شته. دغه لپاره استاد دغسې ناهیلو دغسې ځوانانو ته چې هغوی بلکل هغه امید یې له لاسه ورکوي، دې لپاره ستاسو د لارې حل څه شی ورته ښیي؟ ګوره، که په لنډو ټکو کې ووایو. قومونو باندې په دوه قسمه انقلابونه راځي. یو هغه قومونه چې په هغې باندې شارټ ټرم، یعنې د لږې مودې دپاره یو سخته راغلي، لکه مثال د خبرې په اروپا باندې 6 کاله 7 کاله دویمه نړیواله جګړه راغله. اوله نړیواله جګړه هم د یو محدودې مودې دپاره وي.
دا محدوده موده د ذهن نه خرابوي، دا په ذهن باندې دونه اغیزه نه کوي دونه ستره. د ذهن هغه ریپو بلډینګ او د ذهن هغه ریدم او د ذهن هغه حالت دا باقي پاتې کېږي د سره. یو قسم هغه هیوادونه وي چې هغې باندې دا ستونزې یا مشکلات چې دا بیا په ډېر وخت پر اساس باندې راځي، چې مثال ډېر وخت وي، دا څو لسیزو باندې محیط وي، بیا دا د انسان په ذهن باندې اغیزه کوي، د انسان په ذهن باندې اثر کوي. که چېرته موږ تاسې په کورونو کې وګورو، یو ماشوم وي د هغې مور او پلار خپلو کې سره جنګ کوي، هر وخت کې جنګ 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 په کور کې. په دې ماشوم کې حسد پیدا کېږي، په دې ماشوم کې جنګیرکتوب پیدا کېږي، بېزړه کېږي، په ځان باندې اعتماد ختم وي. د ده دا ټوله ځواني هم د دې خپل کور نه اغېزمنوي. صحیح ده؟ د هغې وجه چې شی ده، لامل یې چې شی ده، لامل یې دا دی چې د ده په ذهن باندې دا کیفیت د ډېر وخته پورې تېرېږي. لکه فرض کړه محیط دغسې ور جوړ دی، نو خو طبیعي خبره دا هم پکې دغسې چې محیط کله داسې جوړ وي نو د دې دواړو دپاره بیا خپل علاجونه. مثال یو هیواد دی، یو ستره حمله پرې وشو، مثال جاپان دی یا مثال جرمني ده یا بل داسې هیواد و، په هغې باندې چې کله په دویمه نړیواله جګړه کې سخت وختونه راغلل یا انقلابونه پرې راغلل، نو هغوی زر زر بیرته ځان را ریکور کړلی شو، کارخانې وي هغه بیرته جوړې کړلی شوې، د هغوی پروډکشن سیستم و د هغوی نور هیوادونو د صادراتو هغه ټول جوړ کړلی شول. حتی کله چې په جرمني کې دغه دویمه نړیواله جګړه تېره شوله، نو په هغه ځای کې دا میندې چې دی، ښځې میندې د دې کورونو د دې ورانو ویجاړو ځایونو چې دا کومه ملبه او دا کوم تیږې او خاورې وي، د دې په ټولنه کې، د دې په ټولونه کې یا په صفایي کې برخه اخیستله. ولې اخیستله؟ ځکه هغوی ذهنونه جوړ دونه زیات سخت نه وران شوي. خو کله چې اوږدمهاله وي نو د هغې بیا ذهنونه بیا سخت ورانېږي. د هغې دپاره بیا ستر علاج چې شوي چې په دې ټولنه کې هر کور دپاره، د هر فرد دپاره باید د امید یو څراغ ولګولی شي. هر کور کې یا په هره ټولنه کې داسې خلک، داسې اشخاص پیدا کړی شي چې هغه د خپله ټولنه راپورته کړلی شي، د خپله ټولنه د یو پرمختګ طرف ته بوتللی شي، د خلکو فکرونه د ناامیدي نه د امید په طرف باندې بوتللی شي. چې کله په کور، په کلي، په مسجد کې، په مکتب کې یو استاز دا کار کولی شي، په پوهنتون کې استاز دا کار کولی شي، نو ورو ورو د خلکو دا ذهن به هم ورسره بدلیږي. اوس ګوره مثال له خبرې په همدې جرمني کې چې کله دویمه نړیواله جګړه تېره شوله، نو هلته یو پروګرام شروع شو د ډینازیفیکیشن په نوم باندې. د دوی په ذهنونو کې چې کوم هغه نیشنلیزم و یا د هټلر کوم نظریات پاتې وو د جرمنیانو په ذهنونو کې، نو هغه ټول د تعلیمي نظام په ترو باندې، د کتابونو په ترو باندې، د تلویزیون په ترو باندې، یا مثال د خبرې د نور د رادیو، هغه وخت کې رادیوګانې وي، د رادیو په ترو باندې یا د نورو څیزونو په ترو باندې چې دی د دوی د ذهنونو د افکار ورو ورو ویستله کېدل. په همدې ترتیب باندې زموږ او ستاسې په هیواد کې هم د دې دپاره یو خاص پروګرام، یو طریقه، ځکه هر انسان خو نشي کولی چې هغه د خپلې رواني ناروغۍ دپاره یا د ذهني ناامیدۍ دپاره یو سایکیاټریست ته لاړ شي، یو ډاکټر ته لاړ شي. نو په دې خاطر په دې ټولنه کې داسې خلکو ته بیا ډېره اړتیا وي چې د خلکو ذهنونه راپورته کړي. که مطلب وظیفه دی اصلا په ټولنه کې زموږ او ستاسو د روحانینو، د علماو، خصوصا هغه خلک چې یو څوک پرې راټولېدی سي، هغې ټول باید دا مسؤلیت په غاړه واخلي. دا ټول دپاره ضرور ده. خصوصا زموږ او ستاسو په جوماتونو کې مثلا جمعې په ورځ باندې تقریبا 1 ساعت 1.5 ساعت وخت علماو ته وي. استاد ستاسو فکر که دغه مسؤلیت مثلا داسې یو خاص ریاست، فرض که موږ او تاسو د حج او اوقافو ریاست لرو، صحیح ده، که هغې مثلا د خصوصا خطیبانو ته داسې په لیکلي بڼه باندې دوی ته ولیږي چې په دغه مسجد کې به یا په دغه علاقه کې یا په دغه ولسوالي کې باید ټول په دغه موضوع خبرې وکړي. همدارنګه مثلا په بل ولایت کې هر هغه خلکو ته په کتو باندې دوی که دغه کار مخته وي، فکر کې نتیجه به مثبته وي. بالکل مثبته ده. ګوره څه وخت کې په ځینې ولایتونو کې چې دی دا ځان وژنې ډېرې شوې وې. وړه عمر والا هلکانو هغوی به ځان وژنې کولې، زنانو ځان وژنې کولې، په وړه خبره باندې، په وړو ناامیدیو باندې به ځان وژنې کولې. بیا حکومت چې دی د هغه ځایونو دپاره یو پروګرام جوړ کړ. خطیبانو چې دی هلته ځینې په خطبو کې د دې څیز یادونه وکړله، علماو با نفوذه خلکو په دې موضوع باندې خبرې وکړلې، په دې باندې لاس په کار شول. په هغه ځایونو کې هغه ګراف ډېر حده پورې راټیټ شو. دا د خلکو دپاره یو مثبت اغېزه وه، په خلکو باندې یو مثبت اثر چې کوي. نو که چېرته بالمجموع کې د امید په باره کې، بالمجموع کې د ذهن جوړونې په باره کې، د پرمختګ په باره کې، د خپل ځان او د خپل شخصیت نه، د خپل دماغ او فکر نه په مناسبه طریقه باندې د فایدې اخیستلو په باره کې خلکو ته خبرې وشي، خلکو ته یو رهنمایي او لارښود وي. ځکه
یو انسان چې څونه فکر کوي چې زه دونه درد زغملی شم یا دونه تکلیف زغملی شم د هغې نه دی زیات زغملی شي او یو انسان چې څونه فکر کوي چې زه باصلاحیته د هغې نه دی ډېر باصلاحیته وي ځکه همیشه دپاره انسان د فکر د ځان دپاره دایره جوړوي په خپل فکر کې ځان نه یو دایره ته وایي چې یاره زه دونه باصلاحیته یم یا زه دونه تکلیف زغملی شم یا زه دونه په ژوند کې کار کولی شم دا دایره ده جوړه کړې وي خو په حقیقت کې د ده ذهن د دې نه ډېر وسیع وي که په ده باندې د دې نه ډېرې سختې ستونزې او مشکلات راشي نو دی زغملی شي نو یوازې او یوازې د انسانان په دې باندې پوهه کول غواړي ته چې څونه فکر کوې د هغې نه زیات ته قوي چې کله انسان په دې باندې پوهه شي نو دا انسان چې دی بیا ځان سره ابدي یو امید ساتي استاد ماشاءالله ډېر ښه تشریح مو کړه خو دلته زما ذهن کې یو سوال دا ګرځي چې مثلا ځینو ځوانانو ته شاید دا سوال هم پیدا شي چې فرض که په افغانستان کې جنګونه و خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې یا په ځینو ښارونو کې ځوانان په زده کړو بوخت او مثلا که مقایسه یې کړو یا مثلا د اروپا سره هغلته هم ځوانان په زده کړو بوخت درسونه یې ویلې نو د دې دواړو ترمنځ توپیر بیا په څه کې دی خو دی هم زده کړه کوي او ځان غواړي یو حد ته ورسي هغې هم زده کړې کولې ولې موږ وروسته پاتې یو هغې پرمختګ کړی مثلا ساینس او ټکنالوژي برخه کې موږ وروسته پاتې یو که په دغه باره کې تاسو ستاسو خپل نظر راسره شول ګوره په دې کې دوه خبرې دي یو د جنګ خپل اثرات دي چې په یو هیواد باندې یا په یو ځمکه باندې او یو د یو هیواد د پرمختګ دپاره یو بیل تاریخ وي چې هر هیواد چې پرمختګ کوي هغه باید یو تاریخ ولري ځکه یو دم یو هیواد هم پرمختګ نشي کولی د هیواد د جګړې په وخت کې کم داسې ستر لاملونه هغه په هر هیواد کې کوي هغې کې ګوره یو دوه درې خبرې ډېر ضرور وي اول نمبر باندې چې کله د افغانستان په څیر باندې هیواد وي دلته د نورو هیوادونو طرف نه په غیر طبیعي ډول باندې ډالر پمپ کیږي په افغانستان کې سرمایه ګذاري په غیر طبیعي ډول باندې کیږي غیر طبیعي شکل باندې کیږي د ځوانانو استعداد نه ننګول کیږي یا استعداد نه راپورته کیږي یا د ځوانانو د کم انرژي ته دا په کار نه اچولی کیږي بلکې ځینې خلک یې هغه په ډېر غیر طبیعي شکل باندې مخکې لاړ شي په غیر طبیعي طریقه باندې مخکې لاړ شي مثال د خبرې یو کلی دی په کلي کې 50-50 ځوانان دي یو ځوان پکې یو د میلیونر شي ځینې مؤسساتو سره کار کوي یا ځینې اداراتو سره کار کوي بهر نه هغه ته ډېرې پیسې راځي د هغه موټر او د هغه ژوند او د هغه کور هر څه بدل شي نور 9 ځوانان چې دی هغه په هماغه طبیعي شکل کې او پخواني شکل کې د دې نورو په ذهن کې هم دا سوال پیدا کیږي چې ولې د یو انسان مخکې لاړ او زه مخکې نه ځم چې کله د ده په ذهن کې دا سوال راشي نو د ده په ذهن کې ورو احساس کمتري پیدا کیږي د ده په ذهن کې حسد پیدا کیږي د ده په ذهن کې یو قسم ته هغه جستجو پیدا کیږي چې زه ولې د ده په څیر باندې نشم کېدلی نو دا انسان بیا مجبور شي چې د خپل ټول عمر یا په حسرت کې یا په حسد کې تېروي ګوره کوم هیوادونو کې چې امن وي که په هغې کې دا 50 ځوانان وي دا 50 وړه ځوانان چې دی خپل یو طبیعي خواري کوي د خپل ژوند که یو پکې خواري کوي هغه لږ لږ مخکې ځي هغه نور هم ورته ګوري هغوی هم لږ لږ مخکې ځي یو دم د یو چا ګراف نه پورته کیږي اوس په افغانستان کې داسې هم شوي دي مثال یو ځوان دی چې 2 کاله 3 کاله مخکې هغه د اوبو خالي بوتلونه ډکوي 3-4 کاله وروسته هغه د 22 میلیونه ډالرو خاوند دي بالکل یو ځواني مثال د خبرې هغه په کلي کې راپورته شي هغه زده کړې نه وي کړي هغه چې د په غیر طبیعي ډول باندې راپورته شي ډېر مالداره شي ډېر سرمایه‌دار شي نور ځوانان یې هغې ته هم بیا زده کړې خوند نه ورکوي هغوی هم بیا وایي چې زه ولې په پوهنتون کې چې د خپل ژوند ضایع کوم وبخښئ استاد خبره له یاده ونه باسي ډېری داسې شتمن موږ لیدلي مثلا میلیاردران دي په نړۍ کې لکه ژوندی مثال استاد بیل ګیټس دی هغه خپل وایي چې زه څو ځل په مکتب کې مثلا یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې زه ناکام شوی یم یا مثلا امباني دی نو ځینې داسې پېښېږي دا خلک چې دا خو په طبیعي استعداد باندې مخکې ځي که نه چې زه کله په یو هیواد کې طبیعي استعداد راپورته کیږي خلک په طبیعي استعداد باندې مخکې ځي نو په هغې کې ډېر ځوانان راپورته کیږي او چې کله استعدادونه نه وي او په غیر طبیعي شکل مخکې ځي نو په هغه ځایونو کې بیا ځوانان راپورته کیږي نه ځوانانو اخلاقي ځوانانو امید ځوانانو حوصله دا ورسره خرابېږي دا یو کار کیږي دویم کار چې یو جنګ هیواد کې کیږي هغه مثال د خبرې ستاسو ته یو مثال درکم په سټینډفورډ کې یو تجربه وشوله زیمبارډو په نوم باندې ایکسپریمنټ ورته زیمبارډو ایکسپریمنټ په دې تجربه کې یو استاد را لګیږي یو پوهنتون کې چې هغه 12 شاګردان هغې ته وایي 12 شاګردانو چې تاسې به په یو بندیخانه کې د بندیخانې د مسؤلینو په حیث باندې یاستئ 12 شاګردانو ته وایي چې تاسې به په دې بندیخانه کې د قیدیانو په څیر باندې یاستئ بندیانو په شکل کې یاستئ
چې کله او بیا دوی ته وایي چې تاسې ته به روزانه هر ساعت په هر ساعت باندې $15 هم درکولی کېږي، تاسې بس یو تجربه وکړئ، خو د خپل کار به په ډېرې ښه طریقې باندې مخ په وړاندې وړئ. یعنې تاسې به یو بل ته دا احساس نه ورکوئ چې موږ اداکاري کوو یا ایکټینګ کوو، بالکل نیچرل یا په طبیعي شکل باندې به تاسو دا کار کوئ. نو چې کله دا تجربه شروع شوه او له ورځ شوه، مسؤلین دي او په نور چې کوم شاګردانو قیدیانو په هغوی باندې دوی پابندي کوله، د خوراک خپل وخت باندې به د دوی قید لکه هغه مکمل هغه محیط یې جوړ کړی بندیخانې نه بیا راویستل، بیا به چې دی په خپل وخت باندې بیا هغوی ته دروازې ټکولې، خوب نه بیا راپاسول، په خپل وخت باندې بیا هغوی لمبا ته راپاسول. نو یو ورځ تېره شوه، په دویمه ورځ باندې چې دی یو دانه پکې و، هغه لږ چغې وله، دوی د بندیخانې نه غره وویسته، لږ یې ووهه، لږ یې چې دی زجر ورته ورکړه، داسې 2-3 دانې نور د هغوی لږ داسې باغیانه غوندې کارونه وکړل د عامو د نیچرل یا د طبیعي قیدیانو په څېر باندې. نو داسې یو 2 ورځې چې نورې تېرې شولې، نو ځینې پکې وهلو خوړل، ځینې چې دی هغوی پکې لږ سخت قید ته لاړل، ځینو باندې ډوډۍ بنده شوه. چې کله دا تجربه 5مې ورځې ته رسېدله، دا کوم خلک چې پکې قیدیانو، دوی په حقیقي ډول باندې خپل ځان قیدیان حس کو. د دوی هغه اداکاري د ذهن نه ووتله، دوی جړلې، نا امید او بیخي زړه تنګ شو په دې ځای کې، سره د دې چې دوی ته پیسې ورکولی کېدلې، سره د دې چې دوی پوهېدل چې دا یو 10 ورځو 12 ورځو تجربه ده. نو بیا زیمبارډو یا داسې هغه ځای کې چې کوم هغه مسؤلینو، هغوی د ایکسپریمنټ د تجربه په خپل ځای باندې ودروله او ختمه یې کړله. نو انسان داسې نه ده چې مثال د خبرې یو محیط کې اوسیږي، دغه محیط نه به اثر نه اخلي یا دغه محیط منفي اغیزې به په ده باندې نه وي. په همدې شکل باندې چې کله په افغانستان کې مثال یو انسان په خپلو سترګو باندې بدامني ویني، په خپلو سترګو باندې حالات ویني، په خپلو سترګو باندې په دې ټولنه کې ناخوالې ویني، یو خواته که ته وګورې موټر دي او ښار دی او جګې ودانۍ دي، ډک هوټلونه دي او رنګینې رڼاګانې دي، آباد ښارونه دي، سړکونه دي پاخه، خو د همدې ځای نه بیا په نیم ساعت کې یو بل نسل هلته اوسیږي چې هغوی 2 مړۍ نه پیدا کېږي، هغوی د شپې ویده کېږي بغیر د ډوډۍ خوړلو نه، د هغوی بچي د یخ د لاسه مړه کېږي، هغوی چې دی په سختو ستونزو کې، د دوی په منځ کې یوازې نیم ساعت فرق وي، 15 دقیقې فرق وي. نو څنګه به د دې دواړو ځوانانو، د دې دواړو انسانانو ذهنونه سره بیلنس شي؟ څنګه به د دې دواړو ځوانانو هغه ژوند به سره بیلنس شي؟ په دې کلو کې صحیح د ښارونو کې خو موږ ګورو ځوانان دي ښه خوشحاله، کاټن کالي اغوستي، عطرونه ښه په لاره باندې روان، ملګري دوستان خوشحالۍ. خو د افغانستان خو یوازې یو څو ښارونه خو نه دي که نه، کلیم دي. او نه د تا خبره، نه ټول خلک په ښار کې ژوند کوي، نه ټول خلک په ښار کې ژوند کوي، نو کلیم دي، اطراف هم دي، په اطرافو کې بیا غربتونه دي، په غربتونو کې بیا ډېر خلک داسې دي چې هغوی په سپینه جامه کې دي. د افغانان یو قسم ته داسې د خپل حیثیت ساتلو دپاره یو خاص قسم غرور لري، دا چې ډېر وږی شي، په تکلیف کې شي، ویې ځوری ویې ځپې، د خپل غربت یې داسې حالت ته راولي چې د ده د شپې خوبونه ورکړي، خدای بیرون چاته نه وایي، دی بیرون په خپله میلمستیا کې چاته فرق نه راولي، دی بیرون بیا په خپل حیثیت کې چاته فرق نه راولي، بلکې دی همیشه دپاره کوشش کوي چې د خپل حیثیت په ټولنه کې د نورو سره مساوي وښیي، خپل لباس نه خرابوي. وجه چې شی ده، وجه دا ده چې دی ځان دونه کلکول غواړي. موږ په دې کلو کې ګورو ډېر سفید پوشه ځوانان دي، هغه د خپلو غربتونو د لاسه نور رواني ناروغان وي. نو څنګه دی زما د هیواد بچي، زما د هیواد ځوانان دي د اروپایي هیوادونو د ځوانانو په څېر زده کړې وکړی شي یا د هغې په څېر باندې تربیت وکړلی شي؟ صحیح د کتابونه به یو شي، څه چې دلته لیکلي وي هغه به هلته هم لیکلي، تدریس به یو رقم وي، استاد به هم یو رقم وي، خو نور محیط خو یو رقم نه وي که نه، 4 ساعته ژوند خو یو رقم نه وي، خامخا د انسان په ژوند باندې اثر کوي. او همدغسې استاد تاسو وویل که نه چې په ژوند باندې اثر نسبت هغه ځوانان دې ځوانانو ته طبیعي خبره چې د ځمکې اسمان ترمنځ فرق به وي. نو د زموږ د ځوانانو پرمختګ څنګه ممکن دی؟ ټول عمر خو به په دغه رقم باندې روان نه اوسو، یا مثلا موږ به ناست دې ته نه وي چې به موږ جنګونه تیر سوي دي او غربتونه را باندې تیر شوي دي، ذهني فشارونه را باندې وو، بس موږ به ناست یو. نو څنګه کولی شو ستاسې ځان دغه لیول ته برابر کړي ځوانان؟ ګوره، اوله خبره د ځوانانو د پرمختګ دپاره زما په اند باندې، ځکه زه خپله د افغانستان د دې ټولنې نه راپورته شوی یو ځوان یم، او څنګه چې ماته اندازه کېږي کوم څیزونه چې زما په ذهنیت باندې تیر شوي دي یا کوم څیزونه تجربه کړي دي په دې ژوند کې، هغه دا د څونه خواري چې د اروپایي ځوان دپاره، چې اروپایي ځوان د پرمختګ دپاره کوي، د هغې 1 په 2 یا 1 په 3 خواري باید زموږ ځوانان وکړي.
همتونه شته دی په خلکو کې حوصلې هم شته دی چې لږ ورته حوصله ورکړی شي، قوت هم په ذهنونو کې شته دی. افغانان بد ذهنونه استعدادونه لري، ځکه ډېر افغانان موږ په خپلو سترګو باندې وکتل، اروپایي هېوادونو ته لاړل، امریکا ته لاړل، نورو ځایونو ته لاړل، هغوی ډېر مخکې لاړل. مثال د افغانستان تاجران وګوره، د افغانستان علمي خلک وګوره، علمي کدرونه وګوره. یو افغان ځوان ما کته په امریکا کې کوم ځای کې وحید آریان په نوم باندې، چې هغه په امریکا کې نړیواله کچه باندې د طب یو غټ ارګنایزیشن جوړ کړی دی، او په ټوله دنیا کې چې په کومو سیمو کې سختي وي، په کومو سیمو کې ایمرجنسي وي یا اضطراري حالت وي، هلته د ډاکټرانو چې کومې ستونزې وي د ډاکټرانو ستونزې حل کوي، او دا ټوله اداره یو افغان چلی. دغسې په ډېرو هېوادونو کې استاد وبخښئ، تقریبا داسې د روژې نه مخکې زما یو ورور ټکر کړه، بیا د هغه دغه زه د افغانانو استعداد درته وایم استاد، الحمدلله په ډېرو شیانو کې موږ د هغې نه خلکو نه پورته یو، خو موږ ځان نه دی پېژندلی. دغه زنګون سترګه یې څو ځایه ماته وه، نو بیا دلته یو ډاکټر صاحب دی، هغه ته مې وویل، نو هغه دلته عملیات وکړو، چې عملیات وکړو بیا د دغه ایکسرې عکسونه ما په جرمني کې یو زموږ ستاسو یو افغان ډاکټر صاحب دی، سپین ږیری دی، ډېر تجربه کاره دی، نو هغه سره مې دا شریک کړ. چې کله مې شریک کړل د عکسونه مې ورته ولېږل، نو هغه مخکې له دې چې د عملیات وشي هغې نه مخکې مې د عکسونه لېږلي وو چې دا عملیات خو ډېر سخته دی، خدای دې به وکړي چې په صحیح طریقې سره یې وکړي. خو چې کله ما دا عکسونه بېرته ورسره شریک کړل چې هغه وکتل، ما ته وایي ماشاءالله داسې عملیاتونه دلته هم څوک نشي کولی، ځکه دا ماتېدل د دې هډوکي ډېر مرکب و. نو الحمدلله استعداد په هره برخه کې لرو، حتی استاد همدغه اورتوپیډي بخش کې ځینې وسایل د دغه ډاکټر صاحب پلار جوړ کړي وو چې هغه نه اوس په نورو ممالکو کې استفاده کیږي. ډېر شته دی، ډېر استعدادونه شته دی، خو په افغانستان کې ستونزه څه شی ده؟ ګوره، اول نمبر باندې ستونزه دا ده چې بې جرأتي ده زموږ په ځوانانو کې. زموږ ځوانان دا حس کوي چې یاره که زه په بل هیواد کې پیدا وی، یا ما سره د بل هیواد پاسپورټ وی، یا ما سره مثال د بل هیواد په څیر محیط وی، ما به ډېر څه کړي وی، خو چونکې زه په د خپل هیواد کې ما ته محیط برابر نه دی، ما ته حالات برابر نه دي، ما ته دلته زمینه مساعده نه ده، نو زه هېڅ هم نشم کولی. په همدې خاطر باندې دی هغه خپل ټول امید، هغه خپل ټوله حوصله، هغه خپل ټوله خواري پرېږدي. دا اولنۍ ستونزه ده د ځوانانو. دویم نمبر باندې ستونزه څه شی ده؟ چې موږ په خپل ذات کې، په خپل ذهن کې یو خاص قسم مظلومیت لرو، او همدا مظلومیت دی چې د دې ټولو ناخوالو، د ټولو دنیا ناخوالې راځي زموږ په دې ذهنونو باندې بیا مسلطېږي. هغه مظلومیت ګوره، زه تاسو ته په یو ډېر عجیب مثال کې واضحه کوم. یو ایکسپریمنټ شوی دی، د شیډو ایکسپریمنټ ورته وایي. په کال 1940 کې یوه ښځه وه مرینا ابرامیچ په نوم باندې، چې هغه په ایټالیا کې یو نندرتون ته لاړله، او د نندرتون په منځ کې په انګړ کې دلته په یو میز باندې 4 قسمه شیان کېښوستل، چې په هغې کې چاړه موجوده وه، په هغې کې بلیډونه موجود وو، پاکیانې، په هغې کې تمانچه موجوده وه، په هغې کې زنځیرونه موجود وو، شراب پکې موجود وو، انګور پکې موجود وو، چاکلیټ پکې وو، هر شی پکې وو، یعنې 4 قسمه شیان وو. او خپله د میز سره خوا کې ودرېدله، او خلکو ته یې وویلې چې تاسې سره اختیار دی چې تاسې د دې میز نه یو څیز راواخلئ او ما ته یې راکړئ، یا ما مثال د خبرې که په چاړه باندې وهئ، که په تمانچه باندې مې ولئ، که په زنځیر باندې مې وهئ، که دا شراب راته راکوئ، که اوبه راته راکوئ، که بسکټ راکوئ، تاسې په خپله خوښه باندې وکئ، چې هر څه شی ستاسې خوښئ تاسې هغه ما سره وکئ. اوله کې یو چا انګور راواخیستل ورکړل، چا به اوبه راخیستلې ورکولې، بیا چا به بسکټ راخیستل ورکول، بیا خلکو ویل چې واقعا دا خو یو عجیب دغه د تجربه ده. بیا یو سړی راغی، چاړې راواخیستله، په دې ځای باندې دا ځای ورته پرېږ، وینې ترې نه روانې شو، دې هېڅ څه ونه ویلې، دې مکمل اجازت ورکړه. بل سړی راغلی، په زنځیر باندې وهله، څوک به راتلل، ورو 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 چې دا وخت تېرېده، نو د انسانانو سخت دریځي اختیاروله، په دې ښځې باندې ظلم کول شروع کړل. په اخره کې داسې شول چې یو سړی راغی، دا تمانچه راپورته کړله، په هغې کې یوه ګولۍ وه چې دا یې ویشتله، دا ورته داسې غلې ولاړه وه. بیا بل سړی راغی، دا سړی ونیوه او کنټرول یې کړه، تمانچه یې ترې واخیستله، په میز باندې کېښودله، چای لباس وشکو، چای چې دی ټول یعنې ټول بدن د دې ښکاره شو، په ټول بدن باندې شکارې ولګولې خلکو، چونکې دې تجربه کوله. هغه تجربې یو ډېر عجیب درس خلکو دپاره دا ورکه چې څومره هم نور انسانانو ته ستاسې په باره کې موقع په لاس باندې ورځي، فرصت په لاس باندې ورځي، په تاسې باندې ظلم کوي، تاسې به مس کوي نه، چانس مطلب چانس نه مس کوي، خلک نور هم ستاسې په باره کې متشدده کیږي. نو تاسې چې
هر څه کول غواړي په ژوند کې باید په خپله باندې دونه شجاعت ولرئ چې خپل ذهن خپل ځان خپل صلاحیتونه دا راپورته کوي. که چېرته ته د خپل ځان غمه ونه کړي او ته په دې فکر باندې چې زه به سبی راپاڅېږم او سبی به زه چای وڅښم او لاړ به شم، په لاره کې به یا خزانه پیدا شي یا به یو څوک په ما باندې ورحمېږي او زما ژوند به په همدې باندې رواني، یا که مثال د خبرې ستا څه ملګري او ته به د ملګرو په امید باندې چې دا به ماته څه وکړي، یا ته د یو ځینې استادانو په امید باندې، یا ته د پلار او مور په امید باندې چې هغه به ماته څه وکړي، یا که ته د دې قوم په امید باندې چې حکومت به ما دپاره څه وکړي او زه به بیا ډېر مخ په وړاندې لاړ شم، دا ناممکنه خبرې. هغه د عامه اصطلاح خواب و محال است، دا خواب خواب و محال است. دا به ځان سره په ذهن کې ضد نیسي چې تر څو پورې تا غیر طبیعي ډول باندې ضد نه نیولی چې ستا ټول ملګري ستا ټول دوستان او ځوانان هغه غلي وي، هغه خاموشه وي او ستا په ذهن کې دا وي چې زه باید څه وکم، باید زه په ژوند کې پرمختګ وکم، او دا سیز دی ذهن نارامه کړی نه تر هغې وخته پورې ته کولی هم نه شي. دا کم خلک چې کامیاب وي دا په دې باندې نه کامیاب په دنیا کې د غټ غټ تاجران یا غټ غټ علمي خلک چې دوی آرام خوب د ناست دوی وي، آرام درس خوب ورته یا وجودونه غټ وي. نه، فرق همدغه د یو پو دماغو وي، یو پو دماغو د ټولو دنیا غټ ضد په ذهن کې نیولی او بل پو دماغ وي چې هغه په ژوند کې په هغه کې دا حس نه راپورته کېږي چې زه په ژوند کې څه وکړم. نو خامخا به د دې دواړو ترمنځ توپیر راځي. چې کله توپیر راځي نو بیا نتیجه نړۍ ته ښکاره کېږي، دا ضد به نیسي. او درېیمه خبره چې شی ده، درېیمه خبره دا ده چې کله هم ته ضد ونیسي د پرمختګ سوچ کې شي، د خپل ژوند بدلولو په سوچ کې شي، دا ژوند ګوره بیا تا ته پرمختګ موقع هم درکوي، دا بیا تا ته چې دی چانسونه هم درکوي. د دې دپاره یو تجربه په هند کې انکت په نوم یو چا دغه کړې وه، د ریډ کار تیوري ورته وایي. تاسې چې نن په لاره کې ګرځېدلې څو دانې سره موټرونه مو لیدل، یو هم کېدای شي ستا ذهن ته اوس نه راځي د ریډ کار تیوري. د ریډ کار تیوري. خو کله چې ته سبا ووځي او ستا په ذهن کې دی چې زه به یوازې سره موټرونه په نظر کې نیسم، نو ته چې بیا په لارو باندې ګرځېږي نو تا ته به یوازې د سره موټرونه مخې ته درځي، ته بیا شمارلی چې ستا په ذهن کې به وي. همدغسې زمونږ دا ژوند هم وي چې کله زما په ژوند کې د پرمختګ سوچ او امید وي، صحیح ده، چې کله زما په ژوند کې د پرمختګ سوچ وي نو موږ ته په دې ژوند کې راتلونکي ډېرې موقع بیا ښکاره کېږي، موږ یې شمارلی شو، موږ ترې استفاده کولی شو، موږ یې په خپل ژوند کې عملي کولی شو. خو کله چې نه وي چې په ذهن کې بیخي د پرمختګ سوچ نه، یو ډي اکټیویټ سوچ وي، یو ذهن یو بس مړاوی ذهن یو بس سستی وي، نو څنګه به ممکنه ده چې انسان طفیلي ژوند اختیار کړی چې زه پلار به ګټي، ورور به ګټي، ورور به ګټي، ماما به راکړي، تره به راکړي او خلک به راکړي، راته خلکو ته امیدونه وي. بیا چې دغه امیدونه خلکو ته وي نو انسان چې دی به ناکامه پاتې کېږي. خو یو خبره تاسو ته وکړم جناب مومن صاحب چې په تھرډ ورلډ کنټریز کې په وروسته پاتې هیوادونو کې یو ډېر غټ اډوانټیج ماته ښکاره کېږي، یو ډېر غټ فرصت ماته ښکاره کېږي. هغه دا فرصت دی چې کله یو اروپایي ځوان په ژوند کې خواري کوي نو هغه حکومت ورته هغه ته قرضونه هم ورکوي، مرستې هم ورسره کوي، زده کړې هم ښې روانې، کاري فرصتونه هم ورته ډېر وي، ژوند هم ښه روان وي. د افغانستان یو ځوان دی هغه ته دا یو فرصت هم نه وي په ژوند کې، هغه چې هر یو شی کوي د خپلو غربتونو نه به راپورته کېږي، د خپلو مشکلاتو نه به راپورته کېږي، بیا به چې د هغه پرمختګ کوي. خو په دې دواړو کې یو فرق وي. صحیح د افغان ځوان ته ډېره سخته وي، که اروپایي ځوان یو ځای ته پرمختګ کوي، $1 ملیون جوړول غواړي یا مثال یو علمي میدانه پورې ځان رسول غواړي، شاید دغه پې 3-4 کاله ولګېږي. خو افغان ځوان چې دا کار کوي نو هغه کېدای شي 10 کاله پې ولګېږي، 15 کاله پې ولګېږي. خو 15 کاله وروسته تاسې یقین وکړئ چې د دې ځوان چې د سختو نه ځان راپورته کړی، یو پښتون وي یا یو افغان وي، یو فارسیوان وي، یا چې هرې ژبې والی په سخت هیواد کې په سخت ماحول او چاپېریال کې وي نو د ده د عضلات ورسره قوي کېږي، د ذهن مسلز ورسره قوي کېږي، بیا د معمولي مشکلاتو باندې معمولي مشکلات بیا مخ ته روان نه نیسي. ته په اروپا کې دوه هغه کاروباریان وګوره چې یو د تھرډ ورلډ کنټریز نه راغلی، د درېیمې درجې هیوادونو نه راغلی او سختي تېرې کړي، او بل هغه انسان وګوره چې همالته په اروپا کې ژوند کوي او هغه دواړه په یو بیلنس باندې په تجارت کې د ده ذهني صلاحیتونه وګوره، د هغه ذهني صلاحیتونه وګوره، دا به ورته په ډېر کم عمر کې ډېر پخته سوچونه لري، په ډېر کم عمر کې به ډېر قوي ذهنیت والی، او دا بل به هماغه خپل انیشل سټیج کې بنسټیزو سټیجونو باندې به وي. نو په دې خاطر باندې 4 نمبر باندې په خپل هیواد کې د پرمختګ دپاره شجاعت ډېر ضرور دی. او 5 نمبر باندې چې کله هم زموږ او ستاسو دا ژوند خو طبیعي خبر ده چې موږ ته به په ژوند کې سختۍ، د ډېرو خلکو پلاران دي خپلو بچو ته د سیمسټر پیسې نشي ورکولی، د درس د مکتب پیسې ورته نشي ورکولی، ډېر زیات ځوانانو ته دا پیسې نشي ورکولی چې ته بیرون هیواد ته لاړ شې، هلته چې ته په لوړو یونیورسټیو کې یا لوړو پوهنتونونو کې ته سبق او درس ووایه.
نو موږ سره یو ډېره مهمه لاره ده چې ډېرو خلکو په ژوند کې عملي کړې ده. موږ نه مخکې ډېر خلک داسې تېر شوي دي چې هغوی د همدې ځمکې نه راپورته شوي دي، د همدې خاورې نه راپورته شوي دي او مخکې تللي دي، هغوی په ژوند کې عملي کړی. هغه د ډبل انویسټمنټ، 2 سرمایه ګزاریانې. یوه سرمایه ګزاري ته همیشه دپاره په خپل ځان باندې کوه. مثال د خبرې که یو انساني هغه ریړه چلوي، هغه ګاډۍ چلوي، هغه په یو دکاندار وي یا یو ځای کې نوکر وي یا یو ځای کې شاګرد وي، یو ځای کې مزدوري کوي، دا کوه دا د خپل سروایول لپاره کوه، د خپل ژوند لپاره کوه، ژوند تېرولو لپاره، روزمره ضرورتونو رفع کولو لپاره. ضروري ده. یو سرمایه ګزاري همیشه دپاره په دماغو باندې کوه. کومه ورځ که د پیسې پیدا نه کړلې په نوکرۍ کې یا په مزدورۍ کې یا د ورځې هغه نفقه پیدا نه کړله، ډېر ورته مه پریشانه کېږه. خو په کومه ورځ چې تا په خپل ذهن کې یو نوی انویسټمنټ نو کړی، یو تور ټکی د نوی خپل ذهن ته نه واچولی، په هماغه ورځ باندې ته خفه کېږه. او بالاخر دا خو واضحه خبره ده، اوس خو انفارمیشن دور ده. مخکې خلکو ویل چې ایج آف اګریکلچر ریولوشنز او دا انډسټریل ریولوشنز دي او بیا ورپسې ایج آف ریزنز دی او دا دی او دا دی. اوس وخت کې ایج آف انفارمیشن دی، د معلوماتو دور دی. که یو انسان وي، ما په خپلو سترګو باندې داسې ډېر خلک کتلي دي چې هغه د سبعي نه تر مازدیګره پورې یا سبعي نه تر غرمې پورې درس وایي، د غرمې نه اخوا ته خپله مزدوري کوي چې بیا را روانې میاشتې درس دپاره د خپل ځان دپاره فیس پیدا کړلی شي. ډېر ځوانان څه شی زموږ په ټولنو کې ستونزه څه شی ده؟ ستونزه دا ده چې ډېر ځوانان دغه یو مزدوري ته خو وخت ورکوي، خو چې ته ورته په دماغو باندې هم لږ ورسره کار کوه. یو کمپیوټر کورس ووایه، یو ژبه یاده که یو وخت درته په کار راځي، فرانسوي ژبه یاده که یو وخت درته په کار راځي. په کمپیوټر کې په ډي آی ټي وکړه، ایم آی ټي وکړه، ډیزاینینګ یاد کړه، یو بل شی یاد کړه، یو وخت درته په کار راځي. غریبي خو هسې نه هم کې، سبعي نه تر ماښامه پورې ته 500 افغانۍ یا 500 کلدارې ته ګټې، خپل ژوند په دې باندې مخ په وړاندې وړې. خو د دې سره لږ اضافي انویسټمنټ په دې خپلو دماغو کې وکړه. 1 ساعت وخت ورکړه، 1 ساعت ورته وخت ورکړه. 10 کاله وروسته په تا باندې دا یو وخت داسې راځي چې د خپل دماغي انویسټمنټ تا ته لاس درکوي، د خپل دماغي انویسټمنټ تا د دې سخت حالت نه راوباسي. او دا کار لږو خلکو نه دی کړی. هر انسان، کامیاب انسان چې ته وګورې، هغه په خپل ژوند کې دا کړی دی. هر کامیاب انسان چې وګورې، د هغه په ژوند کې به خامخا ډبل انویسټمنټ موجود وي. هغه به تا ته وایي چې ما لږ مثال د خبرې د ورځې مې تجارت کو، د شپې مې تجارت دپاره زده کړې کولې، یا د ورځې مې مزدوري کوله او د دویم ماسپښین وخت کې ما طب ویلی یا په ماسپښین وخت کې ما کمپیوټر ویلی، مې بل شی ویلی. نو دا ډېره فایده کوي د یو ځوان دپاره، او خصوصا داسې ځوانان چې هغه د افغانستان په څېر ځوانان وي. ځکه د انرژي ده، د انرژي تا نه ختمیږي، ځواني د تا نه ختمیږي. مشخص وخت دی. یو خو د اوس زمانې خلکو دپاره تحقیقات وایي چې پروکراسټینیشن، سستی د پخواني انسانانو په نسبت باندې 400% زیاته شوې ده په اوسني ځوانانو کې. سستی خو طبیعي ده، په ټولو کې شته، خو د خپلې سستۍ نه به ته لږ غوندې ځان راخلاصې که ته مستقبل غواړې. پین خو هسې نم پین دی، درد خو هسې نم درد دی، دا به ته تېری، یا بیا اوس تېری او یا بیا وروسته تېری. ښه دا ده چې په ځوانۍ کې ته درد تېر کړه، خپلو دماغو ته درد ورکړه، په خپل ځان باندې سخته تېره کړه، چې را روان وخت دپاره خو لږ ته د زړه نه مطمئنه یې، لږ خو سکون وي تا سره، لږ خو خپل نسل دپاره یو الګو یي، لږ خو د خپل قوم دپاره، د خپل قوم د پرمختګ دپاره، د خپل قوم د ناخوالو دپاره یو څه کولی شي، یو څه مرهم خو یې ته د خپل کورنۍ لپاره، خپلې کورنۍ دپاره. که چېرته ته پین اوس نه تېری، درد اوس نه تېری، او ته اوس ارام سکون غواړې، یو وخت په تا باندې راځي خپل ځان نه سوال کې ما څه وکړل، ژوند مې په څه باندې تېر کړه، ما څه وکړل د دې قوم دپاره، د دې خلکو دپاره. نو بیا هغه سوال بیا تا سکون ته نه پرېږدي. جوهري صاحب ډېره مننه، واقعا خوند یې وکړه او داسې دې تشریح کړه زما فکر باندې چې هېڅ چا په ذهن کې سوال پیدا کېږي نه. الله دې ستاسو په عمر او په علم کې نور هم برکت واچوي. راځو یو بل سوال ته چې اکثره زموږ ځوانان نن سبا په دې فکر کې دي که چېرته زه اروپا ته لاړ شم یا مثلا غرب طرف ته لاړ شم یا خلاصه خپل هیواد پرېږدم بل ملک ته لاړ شم، زما ژوند به ښه شي، زه به هغه ځای کې تجارت وکړم، زه به هغه ځای کې کاروبار وکړم. نو دی ډېر مشکلات مثلا په دې لاره کې راځي، ریسکونه په غاړه اخلي، په کښتیو کې د قاچاقي سفرونه د دی اکثره ځوانان پکې حتی ژوند د لاسه ورکړي، دلته پیسې په پور پیدا کړي. مثلا زه غواړم اروپا ته لاړ شم، کم تر کمه 15,000 $20,000 باید زه ولرم چې تر څو قاچاقبر ته یې ورکړم، تر څو مال ته ورسوي. هغه هم اکثره په لارو کې هغه دی. تاسو خبرې څه موده مخکې یو څه ویډیوګانې مونږ ولید د ترکیې په لاره کې واړه هلکانو تازه نوي ځوانان شوي وو،
یخ حتی د پښې یخ وهلی وي هغه خوشبختانه ژوندي راورسېدل خو ما واورېدل چې هغې پښې قطع سوې دا خو هغه ښه قسمتونه خو چې تر دې ځایه بیرته ژوندي راغل دغسې ځوانان چې ته 10,000 20,000 یا مثلا 15,000 ډالر دلته پیدا کوی سي او بیا هم ته د ښه ژوند په لټه کې دومره ریسکونه په غاړه اخلي او دا خپل فامیل کورنۍ دا پرېږدي ځان هلته رسوي دغسې ځوانانو ته ستاسو مشوره څنګه ګوره مومن صاحب داسې دا چې د دې سوال ځواب داسې په او نه یا داسې په وړو کې ځواب کې مشکله ده وجه چې شی ده وجه دا ده چې دا ډېر مختلف جهتونه لري دا ځواب تر ټولو اول خبره دا ده چې آیا یو انسان د دې ځای نه 10,000 15,000 ډالره د پلار نیکه پټی خرڅ کړي د ماما پټی خرڅ کړي یا ځینې خلک چې هغه یوه کونډه وي د هغې زوی وي لاړ شي او بیا دا خصوصا کوم وخت کې کېږي د اطرافونو یا د کلو طرف ته که تاسې وګورئ په کلي کې یو ځوان لاړ شي او هغه هلته د هغې نه لږ انځورونه منظورونه راولېږي او خلکو ته وښایي دلته خو ژوند دی او مزې دی او دا دی او دا دی او دا دی یا په کلي کې یو ګاډی یو موټر واخلي یا یو کورکۍ غوندې جوړ کړي نو د ټول کلي ځوانان بیا چې دی احساس کم طریقې مبتلا شو دوی فکر کوي چې والله موږ ډېر وروسته پاتې شو موږ دلته هېڅ هم نشو کولی او زموږ همدا صلاحیتونه که چېرته په اروپا کې استعمال شي نو موږ به ډېر پرمختللي شو موږ به هم د هغوی په څېر باندې ډېر مالداره شو مخکې به لاړ شو یو دا ذهنیت دی د ځوانانو او په همدې ذهنیت باندې بیا ځوانان چې دی ځي بهر اروپا ته 98% ځوانان دې ته ضرورت نه لري چې اروپا ته لاړ شي خو هغه ځي اروپا ته د خپل حرص د وجې نه ځي یا د خپل خواهش د وجې نه ځي اوس د خپل خواهش او د خپل حرص کېدای شي یو انسان ځان دپاره دونه غټ کړی چې والله په ما باندې ډېر غربت دی په ما باندې ډېره سختي ده او په ما باندې دغه ستونزې دي او ډېرې ستونزې دي د خپلې ستونزې د خپل ځان دپاره په خپله غټې کړي او لاړ شي دا هم عین ممکنه ده خو بیا چې کله ډېر زیات ځوانان ځي پخوا وختونو کې لارې نسبتا اسانه وي اوسو وختونو کې څه کېږي اوسو وختونو کې دا ځوانان ځي د ایران په لاره باندې او ترکیې ته ځي او بیا اخواته پسې ځي دا مرزونه یو شی بل شی کشتۍ پکې راځي په دې کې اکثره ځوانان هلته د کردانې یا نورو ځایونو کې قاچاقبري ونیسي وحشیانو لاس تر هلته کښېنئ حتی تر دې پورې چې دا خبره ډېره سخته ده چې زما د خولې نه کېږي چې ځینې زنانه هغه هم په دې لارو باندې د تګ خواهش لري او لاړ شي هغوی ته بېعزتۍ ور واوړي هغوی چې دی په ټول عمر دپاره په یو داسې کار کې ښکیل چې دوی سوچ هم نه یې کړی نو زموږ ډېر داسې ځوانان دي واړه هلکان دي چې هغه په دې لارو باندې مور و پلار ته هم لالچ ورکړي مور و پلار ته هم حرص ورکړي او پلار یې وایي چې بس ما ته خو د میاشتې 2 لکه او 3 لکه افغانۍ به راځي او زه به د کلي ملک یم او زما به پګړۍ جوړوي او زه به په کلي کې خان یم راځه دا زوی ولېږه نو هغه هم ورته ډېر زر پټی خرڅ کړي ځان ورته برابر کړي خو چې کله بیا د اروپا ته لاړ شي نو ټول ځوانان موږ نشو ویلی په تقریبا نیم نه زیات ځوانان داسې چې هغلته په اخلاقي مشکلاتو کې ښکیل شي ځکه نوي نوي تلي اروپا ته خلک وګوري حالات وګوري نوی چاپېریال وګوري ژوند وګوري ژوند بیخي مکمل یو سل اته درجې تغییر بالکل بدل وي او د دې تر څنګ بیا دا ځان سره یو قسم ته ازادي حس کړي چې دلته خو مې نه پلار شته نه مې قام قبیل شته نه مې کلیوال شته بس چې کوم هېڅوک هم نشته دی څه چې کوم ما ته څوک نه ګوري په ټول ښار کې سړی یوازې روان هېڅوک دې نه پېژني چې څه کوې کوی نو ځان ته یو ډاډ غوندې ترلاسه کړي نو بیا که چېرته یو ځوان تربیت شوی وي او هغې پسې د کورنۍ د طرف نه چې دی تاکید وي پابندي وي هلته ورسره خپل قومیان او خلک وي سرپرست ورسره وي نیکان ملګري وي یو څه نه څه کنټرول کېږي ځوان خو که چېرته دا ورسره نه وي نو بیا همدا ځوان چې دا په نشو کې ښکیل شي په شرابو کې ښکیل شي په ګرلفرنډو په دې شیانو کې ښکیل شي په بد اخلاقیو کې ښکیل شي 10 کاله تیر کړي دی نه دی په وطن کې خپل کور آباد کړي او نه دی هلته ځان آباد کړي ډېر خلک موږ ولیدل چې لیونیان شول او ډېر خلک موږ ولیدل ځوانان په اروپا کې چې افغانان دي ځان وژنې وکړلې ناامیده اخر کې بند راشي چې زما دا ژوند شو یعنې زه د ورځې 100 یورو یا 1.5 یورو ګټم بس همدلته خورم او همدا مې ژوند دی په همدې باندې زه د خپل خواهش تکمیل کوم خپل خواهشات پوره کوم ځینې ځوانان چې هغوی ته بیا په وطن کې ښځې وکړي ښځې په وطن کې ناستې 1 کال 2 کاله 3 کاله 15 کاله 8 کاله 10 کاله د ده په نوم باندې ناستی دی په وطن دی هلته چې دی بس د ښځې نه بېغمه د خپل مور پلار نه بېغمه چې زما په یو سپین ګیري سپین سري پلار باندې به څه تېرېږي زما په سپین سري مور باندې به څه تېرېږي په کور کې به زما په وړو وړو ورونو خویندو باندې به څه تېرېږي ما نه کم وحشي جوړ شوی دی هغه کم خواهش دی کم وحشي دی زما په اندرون کې چې زه هم د خپلو کامیابیو نه د خپل ژوند نه ویستی یم او د ټولې کورنۍ دپاره سردردی جوړ کړی دی نو دا د دې سوال یو جهت دی موږ په خپلو سترګو باندې ولیدل که موږ چېرته په حقیقت باندې سترګې پټو نو موږ د حقیقتونو او موږ د مسایلو کله هم بیا علاج نشو راویستلی
زما دا مشوره ده کم ځوانان چې په وطن کې صحیح وجود لري هغوی یو 100 روپۍ چې قاچاقبرو ته ورکولی شي هماغه پیسو باندې دلته په وطن کې یو وړوکی کار شروع کړي یو ادنا کار شروع کړي او په خپل ادنا کار کې د خواري کول شروع کړي یو خدای د چې ډېر ځوانان په خپل ولایت کې په خپل کلي کې یو کار نه کوي ولا په دې باندې بد ښکاره کېږم همدا خبره او تربور به راته څه شی وایي همدا خبره استاد حتی ځینې ځوانان مثلا زموږ خپلوان دي ملګري دوستان دي چې هغې د کار غوښتنه کوي ټول داسې فکر کوي چې باید زه وظیفه وکړم باید ماته یو مسؤلیت پیدا شي چې ماته د میاشتې تنخواه یا معاش مقرر شي ولې چې د هغه ته وایي چې دغه کار ته شروع کړه مثلا په خپل کلي کې په خپل کور کې یا دوکان یا په خپل ښار کې مثلا یو ریډۍ ودرو یا لاسګاډی ودرو یو سبزي پې خرڅ کړه په دې شرمېږي ولې نور هیوادونو کې هغه ځای کې به مثلا اوس د ایران به درته وي په ایران کې داسې کارونه دي چې سحر کار ته ودرېږي تر ماښامه خو هغه ځای کې بیا څه خبره نشته نو دغه مشکل زموږ سید موږ په دې باندې پوهېږو چې په افغانستان کې ډېرې سترې ستونزې دي حد نه زیات مشکلات دي غربت ده په دې باندې ټول قانع یو پوهېږو پې په نورو هیوادونو کې چې انسان 50% خوارو کې پرمختګ کوي افغانستان کې به 200% خواري کوي دی به بیا د هغې په څېر باندې پرمختګ کولی شي په دې کې هېڅ شک نشته دی خو کم از کم چې په لارو باندې د انسان مړه ژوندی ورکېږي 50-60% د بد اخلاقۍ امکانات وي بیا چې هلته د نسلونو د خرابېدلو ګوره په اروپا کې خو خپل زمن ساتلی شي اولادونه ساتلی شي خو خپل لمسیان نشي ساتلی د لمسیانو تربیت هلته تقریبا چې نن سبا ناممکن حالت پورې رسېدلی دی ډېر خلک داسې لاړل چې هغوی ژاړي اوس د خپلو اولادونو تربیت بېرته راغلي استاد بېرته ډېر خلک دي چې هغوی بېرته لاړ شي پاسپورټونه واخلي نورو هیوادونو ته بیا لاړ شي اسلامي هیوادونو ته لاړ شي ځکه د خپلو اولادونو په باره کې فکرمند دي چې کله دونه خطرات موجود وي نو په هغه کور به ته څه وکړي چې هغه ته آباد کړي مطلب ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي ټول مسؤلیت په خپل بیا ځوانان وي ګلالۍ ځواني وي ښایسته ځواني وي هغه چې دی ته مثال د خبرې د اروپا ته په لاره باندې ځي د روسیه د بیلاروس ته مړه ژوندی د انسان ورک شي د ترکیې په مرز کې سرحد کې مرز کې انسان یا په تور اوبو کې انسان لاړ شي ختم شي ما شروع د سوال کې استاد تاسو ته هغه ماشوم یادوري وکړه د جلال آباد ننګرهار تاسو به هغه ویډیو کتلی هغه پخې حتی دونه حتی هغه شوي چې هغه هلک په لرګي سره که نه هغه بل کس الله دې خیر و برکت ورکړي لرګي سره هغه پښه ورته وهي د هغه پښې نه داسې اواز دي لکه تیږه چې وهي ټک ټک پښې دې ځنه شنه سوي اوس خبر شم چې هغې ورته قط کړې نو دا خو هغه مخکې مې ویل چې دا یو ډېرو ځوانانو سره کېږي یعنې یوازې دا داسې وړه واقع نه ده او بیا مړه ژوندی ورک چې ډېر قاچاقبر هغوی خو خپلو پیسو دپاره فکر کوي چې بس یو 100 روپۍ وګټم او بس اسانه لارې هغه بیا دومره اسانه حتی کېږي جنازه هم پرې نه کوي هلته بس هملته پرېږدي پاتې دي نو داسې ستونزې چې کله پېښېږي بیا یو ځوان دپاره ښه نه ده چې هغه په خپل کلي وطن کې لږ په شوق باندې لږ په جستجو باندې لږ په د زړه هغه د اخلاص نه چې دی خواري وکړي 10 کاله یو انسان که په کم کې هلته پروت وي هغه ته قانوني اسناد ورکوي هلته سختې تېرې په ځان باندې د هغې نه ښه دا نه ده چې دا 10 کاله همدلته په خپل وطن کې په هماغه زړه باندې خواري وکړي په هماغه همت باندې خواري وکړي چې دا کوم همت دی په لارو کې استعمالوي نو ډېر په اسانۍ باندې دا کولی شي چې خپل ژوند را جوړ کړي ځکه موږ به ډېر وخت کې افغانستان وګورو په را روانو کلونو کې به موږ ډېر زیات ځوانان وګورو چې هغوی به صفر نه راپورته شي پرمختګ به وکړي په هغه ځوانانو کې موږ خپل ځان نشو شمارلی شو البته یو ځواني مثال د خبرې هغه تحصیل کوي یا مثال د خبرې یو خاص کورس وي یو خاص درس وي یو خاص تجارتي معاهده یو خاص کار وي او په صحیح په قانوني طریقه باندې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي یو معینې مودې دپاره د لږ وخت دپاره یا مثال بل هیواد ته لاړ شي خلیجي هیوادونو ته لاړ شي نو په هغې کې بیا څه باک نشته دی هغه بیا ډېر زیات ځوانان کولی شي او ډېر زیات ځوانان یې کوي ډېر زیات ځوانان دي هغوی طب وایي په یو ځای کې بل ځای کې په قانوني ډول باندې ځي هغوی ته احترام هم کېږي هغوی د ژوند پرمختګ هم کوي او هیواد ضرورت هم لري هیواد ضرورت هم پوره کوي شي هغه خلک نو دواړه خونې لرو مثبت اړخ هم شته او مثبت اړخ هم شته دی او منفي اړخ دا دی که همدغه ځوانان په خپل زړه او په خپل جستجو باندې کار وکړي صحیح د ناخوالې شته دی موږ د خپل ځان د ناکامۍ دپاره ګوره که دلایل وایو خپل ځان تباه کوو او که چېرته خپل ځان د کامیابۍ دپاره دلیل وایو چې باید زه کامیاب شم همدغه دلیل بیا موږ مجبوره کوي چې موږ دې لارې ته برابر شو ستونزه دا ده چې ډېر زیات ځوانان اروپا ته د تګ په بهانه باندې خپل ځان ته په خپل وطن کې د ناکامۍ دلایل وایي ته چې هغې سره هر څونه کښېني داسې منطقي دلیل به درته ووایي چې ته به بیخي هغه حیران پاتې چې ته به واقع به ضرور لاړ شه بسم الله که ځکه هغه دونه دلیل ځان سره راجمع کړي چې د خپل ځان یې پې مرګ ته هم قانع کړی
چې ځان پې مرګ ته قانع کړی ته هم پې قانع کولی شي. نو په دې خاطر باندې چې سړی خپل ځان د کامیابۍ په لاره باندې قانع کړي نو هغه دې نه ښه دا نه ده چې انسان ځان د مرګ په لاره قانع کوي. بلکې ځینې ځوانان ماشاءالله ستا استاد چې دغه لارې ته کړي رسېدلي دي که نه دا خو دې هغه فیصدي که موږ وایو ډېر کم فیصدي ځوانان رسېږي خو هغې ته ځینو ته د الله خیر ورکړي بیا راشي ووایي چې ګورئ د خدای لیازو کې مه راځئ په دې لارو دا لاره د راتګ نه ده. نو واقعا مشکلات شته ستونزې شته باید لږ حوصله زغم هم ولرو یا خصوصا هغه والدین یا مور پلار چې واړه اولادونه خپل له ځان څخه جدا کوي د 100 روپیو مقابل کې نو مناسبه نه ده ورته خصوصا په دغه عمر کې. هغه ځوانان چې هلته اوسېږي استاد رسېدلي مثلا دا سختې لارې طی کړي دي ځانونه یې رسولي دي مشکلاتو باندې ستونزو باندې اوس هلته اوسېږي اکثر زموږ دوستان دي کله کله داسې یو پیغام پرېږدي یا مثلا خبرې ورسره کو د هغې نه چې د هغې سختیو مشکلات واوري دلته چې په وطن کې کوم ځوانان دي دا پې ډېر ښه دي مثلا د هغې صحیح ده اقتصادي وضعیت یې ښه دی کاروبار شته مصروفیتونه شته دي خو مسایل دا دي چې هغې ذهناً یا خصوصا سکون نشته یا مثلا هغه رابطه یا هغه اړیکه چې دی باید دین سره ولري د روح د ارامتیا په خاطر باندې اکثره شکایت کوي د هغې لپاره ستاسو استاذ ګوره هلته یو خو ستونزه دا ده چې انسان په چاپېریال کې ټول لذتونه وي خوندونه وي سټسفیکشنز وي ډوپامین ریلیز کېدل وي نو چې کله انسان ډېر خوندونو کې مبتلا وي ډوب یو وخت کې دی پوهېږي چې آیا زه واقعا په ښه لار باندې روان یم یو وخت کې دی د خپل ځان سره دا احساس کوي خامخا راپورته کېږي ځکه موږ انسانان یو سوچ کوو د ذات په باره کې د سیلف په باره کې سوچ کوو د خپل ژوند په باره کې سوچ کوو یو دی چې د خپلو میندو نه خپلو خویندو ورونو لرې وي نو دا هم د دپاره یو قسم ته یوازېوالی ورکوي یا یوازېوالی احساس کوي د هغې دپاره بیا بهتره چې شي هغې دپاره بیا بهتره اوله خبر دا ده چې کم ځوانان چې ځوانان وي هلته هغوی که کولی شي ودونه د هماغه ځایونو کې وکړي نیک صالحه کورنۍ وي کمې لوڼې چې د خلکو وي د افغانانو یا مثال د خبرې مسلمانانو هغوی به هم ورسره د حیا او عفت ژوند تېروي او دی به هم د حیا او عفت ژوند تېروي د یوازېوالي ژوند نه د واده کړي ژوند ښه بیا یو نسبتا یو څه انسان لږ په خپله کورودانه باندې سترګې ټیټې وي لږ د دې هغه ایماني کیفیت هم برابر وي دا یو دویم نمبر باندې ضروري خبر دا ده چې کمیونټي سنټرز وي هلته خلک وي داعیان وي یو ټولنې یو ځای کېږي یو مسجد کې را یو ځای کېږي یا یو تعلیمي درسګاه کې را یو ځای کېږي چې د هغې سره د ده واسطه موجوده وي تر څو دی وکړلی شي د هغوی نه روزانه بنسټونو باندې یا روزانه بنیادونو باندې یو څه زده کړي او دی چې دی هغه خپل ژوند هغه کړي دریم نمبر باندې بیا دا رسنۍ دي موږ په ټوله کې په رسنیو باندې د ټولې دنیا سره کنیکټ یو په هر وخت کې موږ د هرې صفحې د هر یوټیوب چینل د هرې لیکنې یا د هر کتاب مطالعه کولی شو موږ صحیح ده نو ځوانان هم کولی شي چې د خپل ژوند یو ساعت یو نیم ساعت 2 ساعته برخه چې دی هغه داسې یو اصلاحي پروګرام ته ورکړي چې د خپل ځان دپاره وټاکي د خپل پرمختګ دپاره وټاکي د خپل زده کړې دپاره وټاکي د خپل اندروني احساس نه دی چې تا په تا باندې یو څه ونه کړي بیروني که تا د ټوله دنیا هم تا مجبوره کړي نو بیا هم ته یو باغي ذهنیت لرې د خپل ځان نه او چې کله هم د خپل اندروني احساس په تا باندې یو څه کوي که د ټوله دنیا هم تا منع کول غواړي بیا به هم ته هغه کې بیا به هم ته په خپل ذهن کې چې دی ته تیار چې د خپل ژوند د خپل ځان بدل کړي نو هلته هم که چېرته دا ځوانان ورو ورو د خپل ژوند بدلون طرف ته بوځي ډېر ځوانان یې په نشو باندې راوختي ډېر ځوانان یې په زناګانو باندې راوختي ډېر ځوانان یې چې په بېکارۍ باندې عادت شي او په دیرو کې پراته وي په کوټو کې پراته وي همدغسې ژوند یو بس همدغسې د ګروپونه جوړ کړي او یو بل وهه او یو بل ته په ټکټاکونو باندې اخطارونه ورکوه او راپورته کېږي او جذبه کې دي او یو بل ته چغې دي او سورې دي او بد اخلاقۍ دي او خیزکې دي یعنې دې اخر جوړې څه دی یعنې دې نه څه جوړېږي یعنې چې کومې پیسې تا وګټلې په هغې باندې تا ځان موړ که خو تا څه وکړل اخر کې په بد اخلاقۍ دې وګټلې که نه چې په دې بد اخلاقۍ دې وګټلې ستا او د هغه بد اخلاقه انسانانو فرق به څه شو چې بدنونه لوڅ کړي د هغه انسانانو فرق څه شو چې هغه په حیوانات باندې ګټي او ته هم په حیوانات ګټي یعنې د دې دواړو په منځ کې بیا فرق پاتې شو نه پاتې نه شو د یو انسان انسانیت خو په دې کې چې هغه په اخلاق او په کرامت باندې وګټي په عزت باندې وګټي نو هلته په اروپا کې چې کوم ځوانان دي که هغوی ورو ورو د خپل ژوند لږ د صحیح اخلاقو طرف ته بوځي لږ د خپل ژوند د ادب طرف ته بوځي لږ د خپل قام قبیل فکر وکړي د روان نسل فکر وکړي ښه دغه خلک دي چې دا په د ټکټاکونو باندې راځي شپو ټولو شپو ورځ لایفونه ناستې دوی به خپلو اولادونو ته څه وښایي یعنې دوی به ټول پاتې کېږي یعنې که چېرته یوازې د خوند دپاره زندګي چې زه بابا ما ته نصیحت مه کوه او ما ته مه وایه او زه خرچه خپل کار دی که دا خبره نو سبا که چېرته بیا ستا لور یا ستا زوی داسې کوي
بیا به هم په هغې وخت کې ستا دا سوچ وي. دا ډېره خطرناک خبره ده استاد. د روان نسل بیا ټول په دغه هغه باندې او روان نسل آیا بیا به ستا دا سوچ وي؟ آیا ستا دا سوچ د خپلو خویندو دپاره هم دی؟ آیا ستا سوچ د خپلې سپین سرې مور دپاره هم دی چې هغه هم داسې بد اخلاقی؟ که نه ستا د هغې دپاره عفت خوښ دی، د لور دپاره د عفت خوښ دی، د خورکۍ دپاره د عفت خوښ دی، خو خپله چې په بد اخلاقۍ باندې کوي او خلک درته وایي چې په بد اخلاقۍ کې بیا په هغه په تا باندې بدې لګېږي، ستا په ذهنیت باندې ثقل راځي، بوج راځي، ته هغه غواړې چې دغه بوج د ځان خلاص کړي او دغه خبره بنده کړي. نو آیا په دې چالاکۍ باندې یو انسان کولی شي چې خپله بد اخلاقۍ ځان دپاره جایز کړي او قانوني کړي؟ نو په همدې ترتیب باندې نو ډېر زیات ځوانان دي چې هلته په دغه څیزونو کې ښکېل دي. نو د دې نه ځان راویستل غواړي، لږ په حیا، لږ په شرافت باندې، لږ یو ښه تاریخ جوړول غواړي، لږ یو ښه په عزت باندې پیسې. دا خېټه دونه درنه نه ده چې دې دپاره به خامخا د دې وړلو دپاره به خامخا انسان سپکاوي نه کار اخلي. دا دونه درنه نه ده، دا په حیا او عزت باندې وړلی کېږي. زه کله ناکله د خپلو ملګرو ته وایم چې لږ د داعیان او د ښه خلک او سفیدپوشه خلک باید ښه کاروبارونه وکړي، تجارتونه ولري، تر څو دې دنیا ته ثابته کړلی شي چې دا پیسه په عزت باندې هم ګټلی کېږي. د پیسې ګټل دپاره بېعزتي ضرور نه ده چې خامخا د خپل عزت او خپل قام قبیل سړی د هیره وباسي او په بېعزتۍ د پیسې وګټي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې داعیان باید خپل کاروبار او بزنس او تجارت هم لري. د خلک فکر داسې کوي اوسه چې یو څوک داعي شو یا د خدای او د رسول خبرې خلکو ته کوي، هغه باید همدې ته کېږي چې چېرته د مسجد کونج کې ناست دي یا مثلا خلک به ورته خیرات او صدقات او زکات ورکړي او بس خبره ختمه. او که یو داعي چېرته تجارت یا بزنس یا ښه کاروبار شروع کړو نو خلک بیا ورته په بل نظر ګوري چې دا پیسې د کوم ځای نه کړي دي، کم خوا نه دي پیدا کړي، چا سره اړیکه لري. دا سبا نن سبا ټولنه کې دا شی شته استاد. خصوصا ماشاءالله د ځوانانو په خاطر د ځوانانو لپاره خو ډېر ښایسته خبرې وکړه، خصوصا هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، غربي ټولنه کې یا مثلا اروپایي ټولنه کې. خو د سوشل میډیا په اړه تاسو وویل استاد چې ډېر تاثیر لري، خصوصا د ځوانانو په ژوند کې د هغې ذهنیت په اړولو کې. داسې مثال لري استاد چې یو ځوان د سوشل میډیا له لارې صحیح لارې ته راغلی؟ ډېر مثالونه شته دی. مهرباني وکړئ ډېر پخوا وختونو کې زه مثال د خبرې د سترو علماو هغه ته زه وښیم. مثال د خبرې احمد دیدات دی. هغه وایي چې زما د دې اسلام ته د راتللو او بیا د دعوت شروع کولو او بیا د دې ترتیب دا څنګه شروع شوی دا د یو اخبار په ذریعه باندې شوی دی چې زما یو اخبار کته یو اخبار مطالعه کوو. یعنې دا هغه لږ یو څه نسبتا پخوانیو علماو کې په اوسنیو علماو کې که موږ او تاسې وګورو، په ځوانانو کې موږ او تاسې وګورو، ډېر خلک چې هغوی قرآن کریم اوري. زما یو ملګری یو دوست و چې هغه د کینسر مریض و، هغه وایي چې زه په پوهنتون کې وم او وایي په پوهنتون کې یو جنۍ وه چې هغه د ما نه مخکې کېناستله. نو وایي ما وکتل چې هغه په دې خپل موبایل کې اوس د هغې شکل او د هغې لباس ټول غربي دی، غیر مسلمه ښکاره کېدله. چې ګورم هغې یو صورت رړولی د صورت یوسف. مال چې دا زه حیران شوم چې دا څنګه ده چې دا صورت یوسف په عربي کې اوري او دا په عربي باندې هم نه پوهېږي، ترجمه هم ورسره نه ګوري. نو چې کله ترېنه ما پوښتنه وکړه چې ته وایي په دې صورت یوسف باندې یا په دې قرآن باندې پوهېږي؟ نو هغې ما ته وویل چې د څه شي قرآن؟ زه خو په دې باندې نه پوهېږم دا څه شی دي. خو ما ته ډېر خوند راکوي، ما ته سکون راکوي. وایي ما ورته ویل چې ته د دې ژباړه هم لږه وګوره، د تفسیر د دا وګوره، دا زموږ مذهبي کتاب دی، دا قرآن دی. وایي هغه جنۍ چې ورو ورو د دې قرآن کریم مطالعه شروع کړه، د هغې نه وروسته هغې ایمان راوړه، مسلمانه شوله، متاثره شوله. نو غیر مسلمین مسلمانان کیږي. اروپا ته د اسلام چې اوس وختونو کې تر ټولو تیزترین دین دلته په اروپا کې ولې دی؟ ځکه چې د رسنیو په ذریعه باندې ډېر خلک دي هلته دین قبلوي، اسلام قبلوي، د همدې رسنیو په ذریعه باندې قبلوي، د علماو د طریق نه چې د هغه اسلام قبلوي. نو څنګه ممکنه نه ده چې یو افغان ځوان دی چې هغه د مسلمان وي، پلار نیکه دی مسلمان وي، هغه د لږ غونتې واسطه په دې رسنیو کې د ښه طرفونو سره ولري، د قرآن کریم سره ولري، د درسونو سره ولري، یا مثال د خبرې د ورځې یو پاډکاسټ یا یو بیان اوري، د هغې سره دې ولري او په ده باندې دې اثر نه کوي. طبیعي خبره ده چې په دې باندې اثر کوي. مننه استاد، الله مو خوشحال لرم. استاد یو څو لنډې پوښتنې دي او لنډ جواب یې غواړم، صحیح ده؟ ځینې ځان په شمول ځینې خلک داسې چې هغه د لنډ جوابونه خوښوي. که یو ځوان درته وایي چې ایمان مې ډېر کمزوری دی او ته راته نصیحت وکړه چې ایمان مې قوي سي، ستاسو جواب به واحد دا دی چې للهیت دی، دا خلک هم پرېږده، دنیا هم پرېږده، هر څه پرېږده، هېڅ چا مه اوره. خلک به څه وایي دا پرېږده، دا هر څه پرېږده او یوازې هسې ځان سره لږ غونتې احساس وکړه، سوچ وکړه او یو طرف ته الله تعالی ته ودرېږه.
هېڅوک هم درنه نه وي خبر، لږ د خپل زړه کې الله تعالی راوله، لږ الله تعالی ته متوجه شه چې ستا په ژوند کې څه بدلون راځي. زمونږ د لمونځ نه د لمونځ که دا چېرته موږ په خپله طریقه باندې وکړو، په دې لمونځ کې یوازې د 4 رکاته په مونځ کې یوازې 1 رکات کې دا سوچ ولرو او دا فکر ولرو چې زه خپل خالق ته ولاړ یم او یا الله ته ماته مغفرت وکړه، یا الله ته زما د لمونځ قبول کړه. په 4 رکاته لمونځ کې که یوازې 1 رکات کې هم موږ په خپل زړه کې للهیت راولو، زموږ ژوند ورسره بدلیږي. دا څنګه ممکنه ده چې یو انسان دې په زړه کې الله ولري او هغه دې چې دی پریشانه وي په دنیا کې؟ نو واحد لنډ دا دی چې انسان د الله خاطر شروع کړي او للهیت په زړه کې راولي. بس د خلکو خبرو پسې ونه ګرځي. خلک خبرې هر څه شي چې خلک دنیا به کوي، هر څه به کوي. همدا پوښتنه استاد که تاسو نه وکړو، داسې وخت راغلی چې ایمان دې کمزوری شوی، بیا تا ته فکر پیدا شوي، بیرته د هغه کومه نسخه عملي کړې وي چې بیرته سکون او اطمینان درته درغلی چې زه الحمدلله برابر یم؟ ما باندې زه کمزوری یم، انسان یم، هر انسان کمزوری دی او ډېر ګناهونه د مانه کېږي. بیا چې کله زه د ورځ په اخر کې الله تعالی وړاندې بیا الله ټولو ګناهونو سره دې ولیدله او دا ټول څه چې په ما باندې تېرېږي دا خلک په ما باندې ښه ګمان لري، دا قوم په ما باندې ښه ګمان لري، خو زه به بیا هم یو ورځ ستا مخې ته ودرېږم د دې خلکو په مخ کې چې په هغه ورځ باندې زه د دې خلکو په مخ کې شرمېږم. زه تا نه دا التجا کوم یا الله چې اوس مې معاف کړه، مغفرت راته وکړه، ګناهونه راته معاف کړه. بیا زه کوشش کوم چې د الله تعالی نه بیا سوال کوم، بیا سوال کوم. دا زړه دی، دا انسان ډېر کمزوری دی. نن لږ انسان ښه شي، انسان ایمان او کیفیت یې ښه وي، څو ورځې وروسته بیا غافله شي، ګناهونو طرف ته لاړ شي. بیا انسان بیا زه کوشش کوم چې الله تعالی ته خپل ځوان په سوچه په خپله ژبه کې په پښتو کې الله ته ووایم چې الله کله نه کله ورته الفاظ هم نه وایم چې الله بس راغلی یم درته. د ټوله دنیا ناسته ده، څوک کارونه کوي، څوک هر څه کوي، زه درته راغلی یم او ته مې بې الفاظ وپېژنې چې زه درته راغلی یم او ته ما ته مغفرت وکړه. ځکه تا نه بغیر زما څوک نشته دی. زه چې هر چا ته لاړ شم شرمېږم، زه به چا ته څه ووایم چې زه دا ګناهګار یم. زه خپل زړه خپل حیثیت چا ته نشم بیانولی، خو کله چې د الله مخې ته ودرېږم نو بس همدغه سوال مې ورسره کله نه کله بې الفاظو الله سره خبرې وکړم. مطلب په ژبه باندې څه نه وایه، بس ناست یې ورته بس ورته چې الله ته مې پېژنې او څه چې درنه غواړم د دې ځای خبرې. بس بار بیا انسان نه ګناه کېږي، بار کېږي. ځینې خلک داسې چې شرم راځي، حیا د الله نه راځي چې یو ځل مې ګناه کړې وه، توبه مې وباسله، لاړم ستا درګاه ته راغلم، بیا رانه همغه ګناه شوه، بیا درغلم، توبه مې وباسله، زړه کې مې دا وشي زه معاف کوي مې، درېیم ځل بیا رانه کېږي. نو بیا په کومو سترګو انسان خپل رب ته ودرېږي؟ چې کله یو انسان د الله تعالی رحم ته وګوري، انسان غواړي چې روزانه د الله مخې ته ودرېږي. ځکه هغه داسې ذات نه ده چې هغه دې په یو ځل زموږ په ګناه باندې موږ نه دي د ټول عمر دپاره خفه شي او زموږ دعاګانې دې نه قبلوي. دغه رحم ډېر وسیع دی. ناامیده به نه کېږي، ناامیده کېږي به نه، که څومره ګناه درنه تکراري کېږي ورځه بیا ورځه بیا ورځه. دا به نه وایي چې یاره دا بس موږ دی یو نور دا حیا موږ یو راځي. چې زړونه واړه کوو. الله تعالی داسې نه دی. الله تعالی رحم وسیع دی. دا موږ یو چې یو چا ته هم زړه تنګېږي، یو چا ته هم حوصله تنګېږي. نه، الله تعالی په دې خوشحاله کېږي چې یو انسان څونه ګناهونه کوي بیا هم هغه الله تعالی بیرته رجوع کوي الله تعالی ته. بیا ګناه کوم، بیا ورځم، باید ناامیده نه شمه. بالکل ناامیده نه ده پکار، بیا الله ته ورتګ پکار دی حتی تر اخره پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې هغه وایي زه د ورځې الله تعالی نه 80 کرته مغفرت غواړم. یو انسان چې هغه الله تعالی ته تر ټولو محبوب انسان وي، هغه د الله تعالی نه 80 کرته مغفرت غواړي. نو موږ او تاسې خو باید ډېر وغواړو. جوهري صاحب محترم، دغه خبره زه تکرارا ځکه درته کوم چې زیات ځوانان زما په شمول باندې که یو ګناه راڅخه کېږي، یو ځل به الله ته لاړ شم، کې به نم د مثلا 2 رکعته لمونځ به وکړم او د توبې په نیت به لاس پورته کړم چې الله ما نه دغه ګناه شوې ده. مطلب هغه شی چې منکر دي ما کړی دي، یو ځل لاړم جومات کې کېناستم، توبه مې وباسه، یا د شپې پاڅېدلم تهجد مې کړ، توبه مې وباسه، خو 2 ورځې پکې تېرې سوي نه وي، بیا نه دا فعل وشي، بیا لاړ شم، بیا توبه وباسم، خو 3م ځل ځان سره هم خجالته کېږم چې بیا په کومو سترګو تا ته راشم زه توبه وباسم، بیا ځان یو طرفه کوم، بس بیا نور د هغه سره هغه رابطه قطع شي،
بیا انسان په همدې کې سره لاړ شي مخته لاړ شي نور ګناهونه کوي نورم کوي وایي چې زه خو رابطه خو هسې هم قطع ده نور ما کې هغه مخ پاتې نه ده چې په کومو سترګو ور ودرېږم بیا انسان په دې کې تکلیفونه مخته راسي مثلا ګناه ورته د ګناه په څېر نه ښکاري د دغه انسانانو لپاره ګوره په دې کې یو طریقه ده زه تاسو ته یو وړه غوندې قصه کول غواړم یو صحابي دی عمر بن سهیل قصه کوي رضی الله عنه چې زه د خپلې قبیلې سره روان وم په لاره کې ډاکوان غله راغلل دا ټوله قبیله یې ولوټله چې څه مالونه او خوراکونه د ټولې قبیلې نه یې واخیستل او بیا د غله د دې قبیلې په مخ کې کېناستل او د خوراک یې کو خوړی د دې غلو چې کوم مشر و هغه نه خوراک نه کو د عمر بن سهیل ترېنه پوښتنه وکړله چې دا ټول غله خوراک کوي او ته نه کوې ولې نو هغه ورته وایي چې زه روژه یم دی حیران شو چې ته غلا د غلو مشر او روژه هم نیسي د غلو مشر یو ته روژه هم نیسي نو هغه ورته وایي چې ما د خپل خالق ځان او د خالق ترمنځ مې یو داسې لاره پرېښې ده چې په هغه لاره باندې ترېنه زه د رحمت امید ساتم چې یوه ورځ به ما ته هدایت وکړي عمر بن سهیل وایي چې 2 کاله وروسته 2 کاله وروسته زه حج ته لاړم چې دی مې په حج کې ولید او ما سره لګیا او طواف یې کو ما ترېنه پوښتنه وکړه ما ته ویل ما توبه ویستې کله نه کله د انسان زړه ته یو نکته ولګېږي نقطة سوداء په حدیث کې چې راځي که نه توره نکته تور ټکی ولګېږي دا تور ټکی که چېرته په وخت باندې پاک نه شي په وخت باندې ورو الله تعالی ته بیا توجه ونه کړي دا سترېږي دا ټول زړه نیسي دا زړه یو قسم ته تیږه شي بیا چې د انسان ته د الله تعالی خبره کې د دین خبره ورته کې د انسان ملنډې ته پورې وهي ما سره مه کوه زه به خپل کار کوه هېڅ دې ته تیار زه ملا نه یم چې ما دا خبره یعنی حتی دا درته چې ته زما په خبر کې نه سملې موسی به دین خود عیسی به دین خود بس دا لګیایي یعنی ته به بیا دته چې کومه د دین خبره کې په ده باندې هغه هم بدې لګېږي او ورو دته د دین بیا ګپ ښکاره کېږي او کله چې بیا په ده باندې ډېره سخته شي او زړښت ته ورسېږي او تکلیفونو ته ورسېږي او د سکون په لټه کې یو لاره ترېنه ورکې شي بېرته بیا د مجبورۍ نه همدې د الله تعالی لارې ته راځي درګاه ته راشي بېرته بیا هماغه درګاه ته راشي موږ په خپلو سترګو باندې وکتل ډېر خلک ول چې په انقلابونو کې لاړل کمونستان شول او دغه شول او هغوی سره په ځوانۍ کې شباب او کباب و خو وروسته چې سپین ږیري شول بېرته بس مسجدونو ته راغلل مسجدونو کې به دوی په اول صف کې ناستو موږ په خپلو سترګو باندې ولیدل نو ډېر داسې ځوانان وي چې هغه دا حالت په دې باندې راځي زه دا وایم چې کیفیت د هر چا خامخا کله نه کله بدلیږي ګناه ترېنه کېږي خو کم از کم د دې خپل ګناه نه بیا رجوع انسان باید نه امیده نه شي دویمه خبر دا ده چې انسان کې کله التجا موجوده وي تر کومې حده پورې دا تمنا د انسان وي دا غوښتنه د انسان وي د زړه غوښتنه وي چې زه باید د الله تعالی دربار کې الله تعالی سره خبرې وکړله شمه زه د الله تعالی نه بخښنه وغواړم توبه ترېنه وغواړم نو د انسان د ګناهونه هم کمیږي دا زړه ورو ورو پاکېږي دی بیا په دې باندې پوهېږي چې دا ګناه زما زړه ته راځي یا زما سترګو ته راځي زه باید د دې ګناه نه ځان وساتم هغه ځان ساتلی شي خو چې کله انسان بالکل د توبې نه غافله شي نو د هغه بیا زړه سخت شي دې حده پورې سخت شي چې هغه حتی کعبې ته لاړ شي په کعبه کې بیا د سره د خپلو ټیک ټاکونو جوړولو غمي په کعبه کې هم د سره بیا د خپلو هغه بدبختیو غمي دته بیا هغه ژړا نه ورځي دی چې الله ته سوال لاس پورته کړي د انظور دپاره پورته کوي د دې دپاره نه پورته کوي چې الله تعالی نه التجا وکړي په زړه کې رقت راشي لږ الله ته وژاړي د ځوانۍ یو دوه د سترګو اوښکې الله مخې ته توی کړي دې دپاره نه کوي لکونه روپۍ خورې کوي د خپلې ریا دپاره خورې کوي بیا او زړه دونه کلک شي نو زړه دې حالت ته نه یې پرېښوستل په کار یو ورځ په مجبوره کېږي انسان که بیا هم د چا زړونه کلک بیا دی رجوع وکړي بیا دې رجوع وکړي لا تیأسو من رحمت الله د الله د رحمت څخه باید نا امیده نه شو ولې اکثر انسانان د الله څخه نه ویریږي در حال کې چې الله ورسره دي او د خلکو څخه زیات ویریږي وجه څه شی ده عمده لامل یو خو انسان مادیت پرست شوی ده ډېر زیات اکثر انسانان چې څوک ماده پرست وي مټریالیسټک ذهنیت ولري هغه په دې باندې یقین لري چې دا د خلکو یا د انسانانو سره که چېرته زه سم تعامل ونه کړمه یا د دوی سره د خپل ژوند سم ونه چلومه دا به ما باندې منفي اغېزه وکړي زه به په دا ټولنه کې بدنام شم زه به په ټولنه کې یو طرف ته شم نو ځکه دا انسانان چې دی د خلکو نه زیات ویریږي انسان چې کوم څیز ته زیات اهمیت ورکوي د هغې مطابق د هغې سره تعامل کوي نو ځکه ډېر خلک وي چې هغې للهیت ته اهمیت نه ورکوي
ځکه ورته دا ډېره عادي خبره ښکاري چې یوازې شي نو هغه بیا ډېر یو بل سپلټ پرسنالټي یعنی دویم قسم شخصیت د نه جوړ شي او چې کله د خلکو مخې ته نو هغه به کوشش کوي چې خپل ځان او خپل شخصیت او خپل شرافت راټول کړي او د خلکو مخې ته همیشه دپاره ځان وښیي اهمیت کموالی دی ډېر ستا په ژوند کې هغه څه شی دی چې ته الله ته تر ټول زیات نږدې کړي یو خو دا د الله تعالی لوی احسان دی چې زما د حرم سره واسطه ډېره ده یعنې نږدې یو ورسره هلته ژوند کوې او موږ سره نیم ساعت 40 دقیقې لارې دا ډېر زیاته وي چې کله لږ زره تنګ شي به ځان ور ورسې درګاه ته دا یو ډېر د الله تعالی لوی فضل او احسان دی په ما باندې دویم نمبر باندې بیا استادان دي علما دي چې د هغوی سره زه کښېنم یا د هغوی بیانات واورم د هغوی درسونه واورم نیک ملګري مطلب نیک ملګري او ټولو نه بهترین ملګری د انسان دپاره هغه چې یو نیک استاد هم وي د هغه دپاره که څوک غواړي چې ښه ملګری په ژوند کې ولري دوست ولري باید داسې یو شخص د هغه دوست وي چې هغه د ده استاد هم وي نیک صالحه سړی وي او دې ته نه زده کړه هم کولی شي او دوستي هم ورسره کوي دا د انسان دپاره یو ښه فرصت وي د دغه فتنو په زمانو کې څنګه کولی شو خپل ایمان ثابت وساتو ګوره په دې وختونو کې د نیت تجدید نه دی دا ډېر ضرور دی اول نمبر باندې باید انسان بیا په خپل نیت باندې کتنه وکړي چې هر کار کوي ځکه دا فتنې دا موږ ته یو طرف نه راځي یو شکل کې نه راځي دینی خلکو ته په دینی شکل کې راځي دنیوي خلکو ته په دنیوي شکل کې راځي تاجر ته په تجارتي شکل کې راځي هر چا ته د هغه په خاص شکل کې راځي د هغه کار سره تړلي چې په کوم کار کې هم ته موجود وي په هغه کار کې نیت للهیت ساته د الله تعالی دپاره چې یعنې زه دا کار کوم په دې کې به من الله رضا کېږي او که نه رضا کېږي یعنې په دې کې زه د الله تعالی قربت او د الله مینه ترلاسه کولی شم که نه شم ترلاسه کولی دغه نیت چې بیا انسان تجدید کوي انسان کولی شي چې د فتنو په زمانه کې ځان د فتنو نه وساتي ډېره ښه استاد یو پوښتنه بله کله یې داسې احساس کړی دی او نتیجه دې په سترګو لیدلې چې تا دعا کړي او وروسته دې کتلي چې دعا مې قبوله شوې ډېر دا خو د هر چا په ژوند کې راځي مثال یو وخت داسې راغی چې یو څه اقتصادي ستونزې په ما باندې راغللې په هغې کې یوه شپه وه چې ما الله ته وویل یا الله تا ما سره وعده کړې ده موږ سره وعده کړې ده انسانانو سره چې تاسو د الله تعالی په لاره کې ورکړئ زه تاسو د هغې نه زیات درکوم ډېر سخت حالت و ما د الله تعالی په لاره کې یعنې دا یو عبرت په توګه باندې یو درس په توګه باندې یو څه ډېر ناچیزه شی مې یو چا ته ورکړ نور مې الله ته ویل چې الله زه اوس ستا په تمه یم بېرته یې درنه غواړه ما خپل مسؤلیت ادا کړو زه ستا په تمه یم چې کله سبا کېده یعنې زما 1% هم امکان نه و هېڅ لاره نه وه ماته نه وه معلومه سبا پورې الله تعالی هغه زما ضرورتونه رفع کړي دا یو ځل نه ډېر بیا شوي دي بیا شوي دي چې لږ سخت وخت راغلی دی بس ما لږ غوندې یو شی کوشش مې کړی دی چې د الله تعالی په لار کې دغه کوم الله تعالی ماته د هغې په بدله کې ډېر څه راکړي دا ډېر شوي دي زما په ژوند کې او زه یې اوس هم وینم ډېر ښه استاد یو سوال بل یعنې تاسو د تقدیر یعنې د قسمت او د کوښښ ترمنځ هغه توازن یا بیلانس څنګه ساتئ ګوره قسمت یا تقدیر ماته نه دی معلوم چې زما په تقدیر کې څه لیکلی شوي دي بلکل صحیح ده نو ځکه زه د هغې پر اساس باندې تحکم هم نشم کولی د مخکې تر مخکې چې زه ورته خپله خواري پرېږدم چې یاره زما په تقدیر کې دا لیکلی شوي دي ما ته طریقه راښودلی شوې ده په دین کې طریقه دا راښودلی شوې ده مثال یو دنیوي کار دی تجارت دی ته پکې خپله خواري وکړه که چېرته نتیجه هغسې نه وه چې څنګه تا غوښتل دا د یو تقدیر مسله ده او ما ته مخکې نه ده معلومه دا مسله چې زه د هغې پر اساس باندې د خپل ژوند ټول اعمال یعنی مستقبل که به یو څه پیښېدونکي ما سره زه د خپل اوسنی ژوند د هغې پر اساس باندې ډیزاین کړم ځکه ما ته معلومات نشته دی چې معلومات نه وي نو ما ته یوازې او یوازې د الله تعالی توکل او خواري پاتې چې الله تعالی ما ته وایي ته به خواري هم کوې په ما باندې به توکل هم کوې چې زه کله خواري کوم صحیح ده په الله تعالی باندې ورسره توکل هم کوم نتیجه راوځي نور نه علا نور که نتیجه راونوځي دغه خپلې خواري نه ما ته یو درس خو وي که نه هماغه درس هم یو ما دپاره یو نتیجه وي یو مثبت کار وي چې زه د هغې نه بیا په مستقبل کې فایده ترلاسه کولی یو تجربه شي ما دپاره نو ځکه زه وایم چې انسان باید یوازې د داسې یو تقدیر چې هغه دته مخکې نه معلوم نه وي د هغې پر اساس باندې خپل ژوند پرېښوستل دا مناسبه نه ده کوشش باید جاري وساتل سي خپله خواري به کوې په الله تعالی به توکل کوې ورسره چې الله زه دا ستا بنده یم حلال رزق دپاره راته تا ویلی دي یا د علم ترلاسه کولو دپاره راته تا ویلی دي زه په تا باندې توکل کوم او ته ماته په دې کار کې برکت واچوه بس عزم دې وکړه فتوکل علی الله فاذا عزمت فتوکل علی الله مننه استاد راځو په ټولنه کې تر ټولو
خطرناک اخلاقي مشکل نن سبا څه شی دی استاد؟ اوس وختونو کې اوس وختونو کې بالکل زما په فکر باندې اخلاقیات مختلف دي کنه. په اخلاقیاتو کې داسې نه ده چې ځینې اخلاقي امراض دي هغه لږ ښه دي او ځینې اخلاقي امراض دي چې هغه لږ ډېر بد دي، نه، بلکې اخلاقي امراض چې دی هغه ټول تقریبا چې مساوي بد دي. بیا چې په دې کې څونه افراط کېږي هغه نور هم پسې بدیږي، بدي طرف ته ځي. مثال په اوسو وختونو کې فحاشي ډېره زیاته ده. مثال له خبرې د نظر حفاظت نه دی، فلمونه کتل دي، ناروا اړیکې دي، مجازي عشق و عاشقي ده، یعنې داسې عشق و عاشقي چې هغه غیر شرعي، یا مثال د خبرې بچه بازي ده، یا مثال د خبرې داسې نور قمار دی، گیم دی او یو شی بل شی، دا نور ګیمونه دي، پبجي مبجي او په دې شیانو کې نن سبا د پیسې میسې او شرطونه دي. دغه ټول چې دی دا امراض دي د ټولنې. او ډېر ځوانان وي چې هغه به یو مرض لري بل به نه لري، خو اکثره ځوانان په مرضونو کې اخته دي. دا واقعیت دی. لارې حل لارې حل د هر مرض به خپل خپل لارې حل دی. که مثال فحاشي وي د هغې خپل لارې حل دی، که ګیمونه یې خپل لارې حل. مثلا دا تاسو لږ تشریح کړئ استاد. کم یو لکه څنګه فحاشي مخنیوی ځوانانو کې څنګه مثلا اکثره ځوانان متاسفانه اخته دي؟ ګوره دا خو داسې ده چې دا یو ډېر دا مسله تر هر کوره پورې رسېدلې ده. پخوا وختونو کې نن 100 کاله یو نیم سل کاله مخکې به دا وي سی آر به وي، یا د هغې نه وروسته به بیا دا فلاپي ډسک وي، یا داسې نور اول به رسایل وو. د انګریزان به چې هندوستان ته راتلل، یا مثال الجزایر ته به چې فرانسویان تلل یا نور خلک تلل، نو هغوی به د ځان سره رسالې وړلې، بیا به هملته خپلو دوستانو ته مقامي خلکو ته بیا په تحفه کې ورکولې چې دا میګزینونه ریلیز شوي دي، دا رسالې راغلي دي. دا رسالو کې به عکسونه وو، انځورونه به مبتذل انځورونه به، یا مثال د خبرې قصې به وي، داسې فحاشي قصې به وي، یا ناولونه به انسان تحریکوي دغسې. نو دا به هلته وړل، بیا به هغوی ته په تحفه کې ورکول. دا داسې د خانانو غوندې یو نشه وه، یا یو مرض و بد اخلاق. بیا ورور دا عام کېدو وي سی آرونو ته راغی. وي سی آر دغه به هم نسبتا مالداره خلکو سره او سینماګانو ته راغی، نو دې ته به هر سړی نه شو تللی. خو ورور اوس دا موبایل که ته د ټولنې تر ټولو غریب انسانه موږ ګورې، نو په ټولنه کې دا واقعیت دی چې 98% ځوانانو سره موبایل دی. او کم ځوان سره چې موبایل دی هغه ځوان دپاره دا ممکن شوی دی چې فحاشي پورې لاسرسی ولري، که هغه د انټرنیټ په ذریعه باندې، که د میموري کارډ په ذریعه باندې، که د دوستانو نه یې راړی، که هر څنګه، نو هغه د دې په ترو باندې لري. پخوا به بیا مثال د خبرې سینما و، ډېر خلک به ناست و خلک ورته. اوس موبایل دی، خلک یې هر ځای ته وړلی شي ځان سره، یوازې ځای کې ورته کېناستلی شي. نو چې کله د فحاشي تر دې حالته پورې ورسېږي، بیا یو قسم د اعتیاد او ایډکشن چې د انسان دپاره، نو انسان دپاره یو ځوان دپاره بیا ډېر ستونزمن شي. بیا د انسان خرابېږي، بد اخلاقه کېږي، ځان ضایع کوي، خپل قوت ضایع کوي. نور خلک په ده باندې نه پوهېږي، نور خلک حیران پاتې چې ولې په ده باندې څه چل کېږي. خو دی د خپل شرم د وجې نه نورو خلکو ته هم نشي ویلی. او داسې په مثال د یو مهلک ناروغۍ په حیث دی، د یو مهلک ناروغۍ په حیث باندې چې ښکاري نه په سترګه، هو دا انسان خوري مسلسل، د ځواني خوري. او طبیعي خبره ده مخنیوی به هم سخت دی، ستونزمن وي. ځکه دا په دې سیس کې ځینې مرضونه ګوره داسې دي، خصوصا اخلاقي مرضونه، چې په هغې کې د انسان خپل همت او حوصله دا تر ټولو مهمه. چې تا سره خپل همت او حوصله او خپل استقامت در سره نه، ته په هغې کې نشي کامیابېدلی. په همدې کې د فحش فلمونه هم دي چې دې نه به ځان ساتي. ځان ساتلو دوه درې مختصرې لارې درته ښیم. اول نمبر باندې هر هغه وسایل یا هر هغه طریق چې په هغې لاره باندې تا ته دا مواد را رسېږي هغه بندول. دویم نمبر باندې د وخت صحیح استعمال. د اوزګارتیا نه ده، د اوزګارتیا د انسان دپاره تر ټولو هلاک یوازیتوب. دا ذهن په فتنه کې واقع کوي، یوازیتوب او یوازیوالی، اوزګاروالی. چې ذهن څونه مصروفه وي په مثبتو کارونو کې، هغومره به د انسان فکر نه وي منفي کارونو ته. دریم نمبر باندې ته انسان ته پکار ده چې ښه دوستان ولري. 80% 80% داسې دوستان وي چې هغه انسان مجبوره کوي په غلطو کارونو باندې. یو انسان به په صحیح لاره باندې به روان وي، ښه به روان وي، بل ملګری به په یو شی به ورته راولېږي، بل ملګری به هغه به تحریک کړي چې دا وګوره ته، قصې به ورته وکړي، مجبوره به کړي. نو ښه دوستان چې دی دا ډېر زیات اهمیت لري په دې کې. درې دې ویل استاد فحشا سره منبع ختمول، منبع ختمول، اوزګارتیا نه ځان ساتل، او ښه ملګرو انتخاب کول، دا په دې کې مفید وي. مننه استاد. راځو یو پوښتنه بله استاد. اکثره مال او شهرت خلک ډېر ملامتوي چې د الله تعالی له دین څخه انسان غافله کوي. د کې سره موافق یې؟ نو ګوره دا انسان پورې تړلی ده. ډېر خلک داسې دي چې هغه مشهوره شي
او هغوی سمې لارې ته برابر شي، هغوی خپل ژوند ورو ورو سم کړي، پوه شي چې ګوره زه اوس ډېرو خلکو ته مواجه یم، ډېرو خلکو ته مخ یم، باید زه اصلاح شم. او ډېر خلک داسې چې هغه مشهوره شي، نو دا طبیعي خبره ده چې هغې ته د ګناه کولو فرصتونه هم ډېر زیاتېږي ورته. مثال له خبرې زنانه جنکۍ ورته میسجونه، یا مثال له خبرې پیسې ورته مخې ته پرتې، د خلکو اعتماد ورته مخې ته پروت وي، نور داسې ډېر کارونه وي. نو زموږ ځینې ځوانان داسې چې هغه لږ مشهوره شي، اگر چې هغه شهرت یې ښه ترلاسه کړی، خو هغه پکې وښویږي. چې کله وښویږي نو د دا ژوند بیا بېرته نه راریکور کېږي، هغه شهرت هم پسې ختم شي، د دا ژوند هم ختم شي. نو دا دې انسان پورې تړلي، څونه چې انسان مشهوره کېږي یا څونه چې انسان استعداد او وسه زیاتېږي په دنیا کې، باید هغومره انسان احتیاطي قدمونه نور هم زیات کړي، ځکه هغومره ورته لاره باریکه کېږي، هغومره ورته د ښویدلو امکانیات زیاتېږي. نو باید دی نور هم احتیاط وکړي، څونه چې احتیاط کولی شي دی به خپل حیثیت ساتلی شي. راځو استاد ستاسو اړوند یو څو پوښتنې دي، البته ډېر کلنډ جواب کې. څو کتابه دې لیکلي استاد تر اوسه پورې؟ یو کتاب لیکلی شوی، چاپ شوی دی، او 2 کتابونه هغه اوس هم تر هغه لاندې دي. کتاب نوم مو؟ یو الحاد وروستی پړاو دی چې د الحاد په باره کې دی، هغه چاپ شوی دی، او یو د سیکولریزم اړوند دی، او یو د فیمینزم اړوند دی چې دا اوس هم دغه لاندې د 2 د چاپ لاندې دي، کتابت لاندې دي، یعنې چې هغه وشي. د الحاد وروستی پړاو دا کتاب د استاد په کم نیت باندې ولیکه؟ دا داسې و چې موږ په رسنیو باندې لیکل شروع کړل ځینې ملګري دوستانو، نو بیا داسې یو کتاب ته اړتیا وه چې هغه د ځوانانو دپاره ابتدایي بحث وي، پوه شي پرې چې دا کوم موږ الحاد او دا فلسفه او دا فتنه په دې ټولنه کې عامه شوې ده، د دې هغه ابتدایي تاریخ بیان کړي، اقسام بیان کړي، اسباب بیان شي. دغه څیز ته یو اړتیا لیدله کېدله په پښتو ژبه کې. د دغه اړتیا پر اساس باندې بیا ما یو څه قلم راواخیسته او یو څه لیکل مې وکړل، هغه بیا چاپ شول او ستاسې مخې ته دی اوس. او دویم بیا د سیکولریزم په باره کې دی. سیکولریزم په او باره دا ټول بیا د سیاست سره، د حکومتدارۍ سره، د اجتماعي قوانینو سره بیا تړلی کتاب دی. مطلب دا ټول هغه کتابونه چې فکري برخه کې یو ځوان ته کار کوي، شاید فایده وکړي. خو دا کتابونه آزاد پیدا کېږي؟ او بالکل په هر هیواد کې کولی شي؟ نو تقریبا اروپایي هیوادونو ته هم رسېدلي دي، او خلیجي هیوادونو کې؟ خلیجي هیوادونو ته هم که وغواړي ځوانان یې په اسانۍ باندې ترلاسه کولی شي. ډېره ښه. استاد که عموما یا خصوصا ځوانانو لپاره ستاسو مشوره وي چې کوم کوم کتابونه باید ولولي؟ ګوره همیشه خصوصا هغه ځوانان چې عمرونه د 15 نه تر 10 یا 15 پورې وي. ګوره همیشه خپل شوق ته کتل پکار دي. ځینې انسانان چې د هغوی د کتاب سره شوق وي، ویلو سره شوق نه، ډېره ښه کتابتون ځان ته، لایبرري ځان ته جوړه کړي، یا مثال د خبرې کتابونه ډېر اخلي، د خلکو نه هم راټولې اخلي، خو وایي نه. دا یو ستره ستونزه ده په ځوانانو کې. دا د کتاب هغه شوق دی، یو اکټینګ دی. زیات ځوانان په دې مرض اخته دي. او ځینې ځوانان یوازې د کتابونو سره انځورونه اخلي او بس رسنیو ته ورکوي، کله یو کتاب د یا شاته د سیخي کنه، او بس نه، بلکې زه وایم چې یو کتاب ولوله، نیمې ولوله، یو چپټر ترې نه ولوله، دا د دې نه ډېر بهتره ده چې ته یوازې د کتابونو شوق کې، لوستلو شوق پکار دی. دا یو. دویم خپل شوق ته کتل پکار دی. که تاریخ سره د شوق د تاریخ په باب کې کار وکړه، که د سیرت سره د شوق د سیرت په باب کې کار وکړه، که د مثال د خبرې د نور موضوعاتو سره، معاصر سیاست سره د شوق د دې په باره کې مستند کار وکړه، ویل وله، زه هم چې دا به ډېر مفید وي د یو ځوان دپاره. استاد ځینې ځوانانو غوښتنه دا کړې ده چې مثلا تاسو نه پوښتنه وکړو چې داسې مختصر یو څو کتابونو نومونه موږ ته واخله چې زموږ په ژوند کې تغییرات راسي، مطلب د دین طرف ته میلان زیات پیدا شي، د هغې په لوستلو چې لږه جالب هم وي او د مطالعې سره هم شوق را سره پیدا سي او مکمل ژوند هم تغییر سي. که هغې کې د تاسو نه یو پوښتنه دا شوې چې تاسو خپله داسې کوم کتاب مطالعه کړی و چې یو ځل دې د ژوند دې طرف ته راوګرځېده، دین طرف ته؟ یو خو دا ده چې کتابونه مطالعه کول، یعنې کوم داسې کتاب وي، زما په فکر باندې د هغې دپاره دغه ځوانانو دپاره بیا سیرت ډېر مهم دی. سیرتونو کې بیا مختلف سیرتونه لیکلی شوي دي، علماو پخواني علماو هم لیکلي، اوسني هم لیکلي دي. سیرت په دې باندې ښه دی چې دا یو قسم ته تسلسل انسان مسلسل مطالعه کې راوستلی شي، د قصې په شکل کې وي، درس پکې موجود وي، اسانه وي. او بله خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ژوندی ژوند مطالعه کوي، چې مثال په ژوندی بڼه باندې یو انسان مطالعه کوي، نو هغه دپاره بیا اسانه وي. نو سیرت کتابونه که مثال د خبر رحیق المختوم شو، یا داسې نور سیرت مصطفی شو، یا داسې نور سیرتونه چې لیکلی شوي دي، یعنی عموما په سیرتونو کې چې د علماو په منځ کې اتفاق هغه دی، او د هر چا سیرت چې یو ځوان ولولي
چې هر چا لیکلی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې خصوصا چې مستند وي نو هغه مفید وي انسان دپاره. یو سیرت شو مثلا رحیق المختوم او بل سیرت ولولي، د قرآن کریم ترجمه کې ته مثال د خبرې کینی د استاذ نه ولولي چې مثال هغه فهم ورته بیانوي، یا مثال د خبرې ځینې کتابونه وي چې هغه واړه واړه د احادیثو کتابونه وي چې د هغې نه یو انسان کولی شي چې مثال زده کړه وکړي، استاذ یې ورته بیانوي، یو درس یې دی اوري، نو دا د دپاره مفید تمامیږي. یا که مثال د خبرې یو انسان د تاریخ سره شوق یو مسلمان غواړي چې هغه د خپل ژوند تاریخي واقعاتو باندې بدل کړي، د اسلام تاریخ ته مطالعه د اسلام تاریخ مطالعه کړي، یا مثال د خبرې د خلفای راشدینو تاریخ مطالعه کړي، عشره مبشره تاریخ مطالعه کړي، نو دا انسان دپاره ډېر زیات مفید کېدلی شي. مطلب استاد داسې مشخص کتابونو کې یوازې سیرت شو، سیرت دا ډېر فرق راولی د انسان قرآن کریم شو، قرآن کریم فرق راولی د انسان حدیث شو. ځکه یو عالم وایي چې په اروپا کې چې کوم خلک اسلام ته تللي دي په هغې کې ډېره فیصدي د هغه خلکو ده چې هغوی اول قرآن کریم مطالعه کړی، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ژوند قرآن کریم ور رسېدلی د هغې په ترو باندې چې د دوی اسلام ته راوښتي، د دوی په ژوند کې بدلون راوستی. ځکه دا وایم چې دا یو عظیم کتاب دی. په ژوند کې تر ټولو داسې سخت وخت در باندې راغلی او بیا هغه په کومه طریقه ترې ځان وباسلی دی؟ امید او حوصله، خپل ځان ته مې امید ورکړه ده او حوصله مې ساتلی ده. بیا سختي تېره شوې؟ هغه وخت را باندې یو څه نسبتا ښه تېر شوی دی او مقابله مې کړې ده. لکه استاد که لکه مثال کې واضح کې مثال یو وخت په تا باندې داسې راځي چې دا ټوله دنیا بالکل تا ته سرچپه کېږي، یعنې دا خلک هم تا پرېږدي، دوستان دې هم پرېږدي، حالات دې هم پرېږدي، بیا یوازې ته دې ته مجبوره کېږي چې خپل اندرون ته وګورې. که دا خپل زړه دې هم پرېږدي خو بیا د ژوند نه نور مړېږي، بیا به خودکشي کوي نو سړی. او که چېرته دې دا خپل زړه در سره ودرېده او دا خپل امید او حوصله در سره ودرېدله، یعنې یو وخت در سره به درځي چې تا ته داسې هم څوک نه وي چې غوږ کې درته ووایي چې لږ خیر دی دا سختي تېرېږي، د حوصلې والا هم بیا څوک نه وي، بیا ته مجبور یې چې د خپل ځان نه امید او حوصله خپل ځان ته ورکړې. بریا ستا له نظره یا د کامیابۍ راز په څه شي کې دی؟ په مال کې دی، په شهرت کې دی، او که په ارام ژوند کې دی؟ ګوره دا بریا چې دی دا یو مجرد څیز نه ده چې موږ یاد کړو چې یا په مال کې دی یا په شهرت کې ده. یو انسان به هغه به ډېر مشهور وي خو هغه سره کیدای شي پیسې نه، هغه به په خپل خانداني ژوند کې په خپل عائلي ژوند کې کیدای شي ناکام وي. یو انسان هغه سره به ډېر مال وي هغه به په خپل ژوند کې سکون او راحت نه لري. او نه یوازې بریا چې دی په سکون کې ده بلکې دا ټول چې راجمع شي د انسان د ژوند چې ټول څه ضروریات وي دی په اسانۍ سره پوره کولی شي او خپل ژوند د الله تعالی عبادت ته وقف کولی شي، خپل ژوند ښه تېرولی شي، پیسه هم ګټلی شي، شهرت که دته یو نیک شهرت وي هغه هم ترلاسه کولی شي. په دې کې بریا ده زما په فکر باندې. ډېره ښه. هغه تصمیم چې ستا ژوند دې بدل کړ هغه کوم تصمیم؟ ګوره ژوند خو ډېر غټ دی، دا په یو تصمیم باندې نه بدلیږي. ژوند کې هر لحظه تا دپاره یو نوی تصمیم ته اړتیا بیا ما د بدلون شروع له کوم تصمیم سره؟ نو کوم ځایونو کې زما په ژوند کې روزانه د هر انسان په ژوند کې روزانه داسې لحظې راځي چې هغه بدلون ته اړتیا لري. کله د لباس بدلون ته اړتیا لري، کله د اخلاقو بدلون ته اړتیا لري، کله په یو علمي مجلس کې یو علمي بحث کې بدلون ته اړتیا لري، یو دا وړو وړو تصمیمونو ته اړتیا وي. زما په ژوند کې ډېر داسې تصمیمونه دي چې ژوند یې بدل کړی دی ورو ورو. د خلکو هغه غلط فهمي چې ستا په اړه ده هغه څه ده؟ خلک په دې باندې نه پوهېږي چې زه څومره نه پوهېږم. خلک په دې نه پوهېږي چې ته څومره نه پوهېږي. دا ستا د ژوند او د فکر الګو څوک ده بغیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه؟ په تجارت کې او که نه په دیني امورو کې؟ په خپل ژوند کې دی. یعنې په کوم لحاظ سره؟ مثلا په ژوند کې هر څوک یو الګو لري چې باید زه دغه لاره تعقیب کړم، که هغه که په تجارت کې که په دیني امورو کې. خو زموږ دین له تجارت څخه جدا نه دی. یو اوسو وختونو کې چې دی یو خو دا ده چې زما والده ما ته اوسه پورې تربیت زما کوي او هغه ما دپاره یو ښه رهنما ده په اخلاقیاتو کې د ژوند په چارو کې. زما والد صاحب د هغه ما دپاره رهنما دی، ما ته همیشه دپاره زما د اخلاقیاتو زما د تربیت هغه کوي. والدینو نه علاوه چې دی په اوسو وختونو کې یو استاذ دی د ډاکټر رشید ارشد په نوم باندې، هغه فکري زده کړې ترېنه زه زیات کوم. یا مثال د خبرې دکتور سامع عامري دی چې ډېرې زده کړې ترېنه کوم، پوهه سړی دی فکري لحاظ سره. او په تجارتي لحاظ سره چې دی بیا ډاکټر ویلوماني دی،
چې هغه زه د هغه نه د معاصر تجارت کې یا ماډرن بزنس چې ورته وایي په دې کې انسان نوې نوې طریقې نوې افکار یا کریټیویټي چې کوي پای کې اړتیا لري نو هغه ډاکټر ویلوماني د هندوستان یو ښه تاجر تېر شوی دی. هغه حقیقت چې خلک نه مني خو باید ویې مني هغه څه ده؟ هغه حقیقت الله تعالی ته ورتګ دی. موږ به ټول الله تعالی سره مخ کېږو. ډېر کم خلک وي چې هغوی په ذهن کې دا حقیقت همیشه د پر ځان سره تکراروي چې الله تعالی ته به ورځم. ټول خلکو دا حقیقت هېر کړی دی یا د حقیقت په توګه باندې نه مني. دا یو ستر ستونزه ده د خلکو لپاره. که خپل یو پیغام امت ته د دې مایک له لارې ووایې څه به وي؟ په اخره کې دا پیغام زه ورکول غواړم خپلو ځوانانو ته ورونو ته چې سختي اساني راحتونه غربتونه مشکلات دا په هر چا باندې راځي د هر چا د ژوند برخه. تاسو یوازې یو موقت وخت باندې خپله فیصله مه کوئ چې ته د همدې دپاره پیدا شوی او دا موقت وخت به ستا همیشه په ژوند کې دا بدلیږي. خپله خواري کوه، زړورتیا سره اوسیږئ، شجاعت سره اوسیږئ. د شجاعت تاسې ته نیمې کامیابۍ راوړي. همیشه دپاره په دنیا کې چې ژوند کوئ نو مظلومه ژوند مه کوئ، ظالم ژوند هم مه کوئ، مظلوم هم مه کوئ. همیشه دپاره کوشش کوئ چې په دنیا کې زړورتیا احساس ولرئ په خپلو چارو کې په خپل ژوند کې. ځکه دا ستونزې دي، دا به ډېر کوشش کوي چې تا را لاندې کړي، ته به د هغې سره کوشش کوي چې هغه را لاندې کړي. ستا او د دې ستونزو دا مقابله ده دا تر مرګه پورې نه ختمیږي. نو ولې ورته ته په خپل ذهن کې یو تیار انسان یو ابدي انسان ځان نه تیارې؟ زموږ په تعلیمي سیستم کې نظام کې دا مشکل ده چې خلکو ته وایي چې تاسې زده کړې وکړئ کامیاب به شئ، تاسې به ژوند بدل شي، ستاسې په ژوند کې به راحت او سکون راشي. دا تر ټولو کمزوری ترین سبق دی چې موږ یې خپلو شاګردانو ته یا خپلو کشرانو ته ښایو. نه ښودل دا پکار دي که اوس د ستونزې په ژوند کې او که را روان وخت کې څنګه به ورسره خپل ځان عیار کړې، مقابله به څنګه کوې. آیا دا چې کومو خلکو زده کړې وکړلې د هغوی د ژوند ستونزې ختمې شوې؟ نه دي ختمې شوي. ډاکټرانو د ژوند ستونزې ختمې شوې یا د انجینرانو د ژوند ستونزې ختمې شوې یا د علماو د ژوند نه ختمې شوې؟ نه. څومره چې پوهېږي ستونزې نور هم پیدا کېږي. نو موږ د وړوکوالي نه په ډیلوژن کې یو، په یو وهم کې یو ګمان یو چې بس والله زه دا کار وکړم او زه دا زده کړې وکړم زما به ژوند ډېر ورسره راحته شي او دا ستونزې به نور نه وي زما په ژوند کې. نه، بلکې د همدې مکتب نه د همدې درس نه د شاګرد په ذهن کې شجاعت اچول پکاري، زړورتیا اچول پکاري، مقابله اچول پکاري، ذهن ټرین کول پکاري. دی چې بیا یو ډاکټر کېږي یا انجینر کېږي یا عالم کېږي یا بل داسې یو شعبې ته ځي نو دا انسان به بیا ډېر پوهه وي او ډېر حده پورې به بیا په خپل ځان باندې باوري او قوي انسان وي. ډېره مننه استاذ، الله تاسو نه راضي شي. الله تعالی دې ستاسو په علم کې په عمر کې په کاروبار کې برکت در واچوي چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړه. او هیله دا لرم امید دا لرم چې انشاءالله موږ خو ډېر څه درنه واورېدل څه مو الحمدلله درنه ذهن کې مو کښېنولو. انشاءالله دغه خبرې دي چې همیشه به موږ سره یادو پاتې. او امید دا دی چې ځوانان به هم انشاءالله د استاذ د خبرو څخه ډېر څه زده کړي، ډېر څه به ترې واخلي او خپل په ژوند کې به عملي کړي. او استاذ مخامخ ناست دی، تاسو یې ټول په د په اړه معلومات لرئ او ضرور نه ده چې موږ د استاذ مخامخ د صفتونه وکړو. الحمدلله الله تعالی د هر څه نه پوره پیدا کړی دی. نو بیا هم ډېره مننه استاذ، الله مو خوشحال لره. دوستانو تاسو نه هم مننه چې موږ سره تر دې دمه پاتې شوئ. تر بل پوډکاسته پورې په لوی الله مو سپارو. او یوه غوښتنه دا در څخه لرم که چېرته تاسو کوم پیشنهاد وي، نظر وي، انتقاد وي، کمنټ کې موږ ته ولیکئ. څه کمی وي انشاءالله موږ به آینده کې کوشش کوو چې هغه پوره کړو. او بل که تاسو ته داسې څوک معلوم وي چې هغه موږ لکه استاد چې څرنګه ناست دی دلته را دعوت کړو موږ سره دلته کښېني نو استاد تاسو یې نوم ولیکئ. انشاءالله موږ به کوشش وکړو چې افغانستان کې راوغواړو، دعوت یې کړو او هغه راشي. ستاسو چې کوم سوالونه یې هغه هم په کمنټ کې کوئ. نو آینده کې به موږ له خپل دروند میلمه څخه ستاسو پوښتنې او سوالونه به ترې کوو. ډېره مننه، الله مو خوشحال لره. که چېرته ګټور درته تمام شوی زموږ پوډکاسټ، تاسو کولی شئ زموږ دا ویډیو شریکه کړئ تر څو پورې ټولو ځوانانو ته ورسېږي، خصوصا هغه ناهیلي ځوانان چې ناامیده وي تر هغې ورسېږي او انشاءالله د استاذ د دغه ښایسته خبرو څخه مستفید شي. په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.